بسم الله الرحمن الرحیم. د شمشاد ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلام. په دې وروستیو کې د سولې لپاره چې کومې هلې ځلې شوي دي د حکومت له ادرسه که هغه په بهرنیو ابعادو باندې ډېر تمرکز لري او یا هم دا چې د یو بین الافغاني مذاکرات دپاره کومې هڅې روانې دي دا څومره نتیجه درلودلی شي. بلاخره هغه دقیق او کره ادرسونه د دواړو خواو کوم دي، مشخصا د وسلوالو مخالفینو بیا طالبانو کوم ادرس کېدلی شي چې د هغوی څخه استازیتوب وکړي. بله مسله دا ده چې شرایط به تر پخوا څومره متفاوت واوسي او همدا ډول د دواړو لوریو شرطونه به د سولې پروسه څومره ځنډنی کړي. همدارنګه د وسلوالو مخالفین د ماهیت په هکله هم په دې وروستیو کې یو لړ پوښتنې راولاړې شوي دي چې هغه دا دی چې څوک پر هغوی بشپړ نفوذ درلودلی شي، د سولې روانه پروسه کوم هیوادونه چې ادعا کوي چې کولی شي طالبان د مذاکراتو میز ته راولي، دوی څومره واقعا دغه کار کولی شي. او همدارنګه په ټولو کې د سولې روانه پروسه ورسره جوخته جګړه هم چې کومه روانه ده او ځینې نورې ډلې طالبانو څخه علاوه ظهور یې کړی دی چې دا هم کیدی شي د سولې څخه وراخوا بیا هم د جګړې تداوم دپاره یو پلمه واوسي. د دې ټولو مسایلو د لا ښه وضاحت لپاره مو وغوښتله چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ښاغلي عبدالسلام ضعیف سره ځانګړې مرکه ولرو. ضعیف صاحب په خیر راغلی. څومره د سولې روانه پروسې ته تاسو خوشبینه یاستئ چې واقعا داسې یو څه دې پکې وي او داسې قراین دې پکې ولیدل شي چې امیدوارونکي واوسي چې واقعا موږ د سولې کوم څرکونه چې لګېدلي دي هغه موږ یو نتیجې او پایلې ته رسوي. بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو وړاندې د شمشاد کارکوونکو او ګرانو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې خدای تعالی جل جلاله په افغانستان کې سوله او ثبات او سوکالي راولي او یو خپلواک آزاد او مستقل افغانستان ووینو. سوله د هیواد د خلکو اړتیا ده او په اوسني وخت کې بیا ډېره اړتیا ده د افغانستان او خلک ملت ولس ټوله د سولې لپاره تږي دي او غواړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات راشي. اما دا چې تاسو سوال وکړئ چې په اوس حالاتو کې څونې موږ سولې ته خوشبین یو، وبګورو چې حالات کومې خواته ځي او د سولې لپاره کومې هلې ځلې روانې دي، دا څونې مثمرې کېدلی شي. زه فکر کوم چې دا اوس هم په کابل کې څو ورځې مخکې د سولې په کمیسیون کې تغییرات راغلل او رهبریت کې هم تغییرات راغله، په اعضاو کې هم تغییرات راغله. دا چې میکانیزم به د سولې لپاره ستراتیژي د سولې لپاره به څونې وروسته راوځي هغه به دغه ته ګورو. دلته بل طرف ته د څلور اړخیزې غونډې دا څلورمه غونډه ده چې دوه ځلې دلته شوې ده او دوه ځلې هم په اسلام آباد کې شوې ده، هم روانه ده. خلک به هم شاید ورته خوشبین وي او ځینې خلک به نه وي ورته خوشبین، خو زه په خپله داسې فکر کوم چې د سولې لپاره تر اوسه داسې یو پوره هڅه نه ده شوې چې په هغه باندې موږ د سولې هدف ته ورسېږو. هغه لارې چې د سولې لپاره لټول کېږي تر اوسه پورې هم د ستونزو ډکې دي او اوږدې لارې دي. که سولې ته هم ځي ډېر وخت به نیسي، اما د سولې لپاره لنډې لارې تر اوسه عملي شوي نه دي، شته خو عملي شوي نه دي. دا لنډې لارې کومې دي مشخصا څنګه کولی شو؟ زه فکر کوم چې دلته د افغانستان کې دوه غټې ستونزې چې دي یا دوه بعدونه چې موږ وینو هغه دا دي چې یو خارجي بعد دی د مشکلاتو، یو داخلي بعد دی د مشکلاتو، چې یو د بل یو په بل باندې تکیه هم لري او بنیاد د یو د بل لپاره هم کېدلی شي. که د سولې لپاره هڅه هم کېږي بیا دا تمهید د یو او بل لپاره هم کېدلی شي. نو هغه لنډې لارې چې موږ ووایو چې شته یا کېدلی شي هغه دا دی چې یو ښه میکانیزم د سولې لپاره چې وي چې افغان شموله وي او هغه مشکلات چې جنگ د هغه باعث دی یا د جنگ باعث شوي دي هغه مشکلات باید په ګوته شي چې هغه کوم مشکلات دي د هغو دپاره خبرې وشي. زه فکر کوم دا خبرې په دې شکل باندې وشي چې دا بعدونه وپېژندل شي. خارجي بعد وي په خارجي بعد کې ورسره خبرې وشي، که داخلي بعد وي او په داخلي بعد کې ورسره خبرې وشي. څلور اړخیزه ناسته چې دا اتکا پرې ډېره شوې ده او باورونه ورته ډېره خوشبینانه دي. اوس ویل کېږي چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې احتمالا چې مخامخ مذاکرات به طالبان دغه اساس سره پیل شي کوم چې افغان حکومت ترې غوښتي پاکستان څخه چې ورته حاضرې کړي.
او د پاکستان د چارواکو له ادرس هم داسې اظهارات شوي دي چې دوی به وتوانېږي د طالبانو له ټولو ډله استازي راولي هغه خبرو ته. یعنې څلور اړخیزه غونډه هغه ماهیت ته په کتو سره څومره کولی شي د سولې لپاره یو ځینې اقدامات ولري چې هغه مثمر وي؟ زما په نظر چې دا د وخت ضایع کول دي، او که د پاکستان د لوري په دې باندې سړی اتکا وکړي چې پاکستان د طالبانو نیابت کولی شي، نو په دا شکل باندې په جنیوا کې په 1988 کې دوی د مجاهدینو نیابت هم وکړي چې افغانستان په یو ستونزمن حالت کې راپاتې شو، او تر اوسه پورې دغه ستونزې موږ ګالو، او په هغه باندې نور ستونزې هم چې دي هغه بنا شوي دي. که د طالبانو نیابت نشي کولی، بیا په طالبانو باندې یو اجنبي طرحه چې هغه طالبان نه دي پکښې، بیا په هغوی باندې په تحمیلي شکل باندې منل بیا یو محکوم حالت دی. زه فکر کوم چې دا نشي کېدای. که احیانا 10 کسان حاضر هم شي دا به تحمیلي وي؟ بالکل به تحمیلي وي. زه یو مثال درته وایم. یو وخت کې دغه چې و د سولې د شورا رئیس و د رباني زوی د صلاح الدین رباني، دا په یو هیئت باندې تللی و پاکستان. نو د دوی د قوله په دې کې ستانکزی هم ورسره و، نور دغه هم ورسره و، اجدین محمد هم ورسره و. زما په نظر زما داسې ذهن ته راځي. نو چې کله دوی تللي وو پاکستان ته، دوی سره وعده کړې وه چې موږ به تاسو د ملا برادر اخوند سره کښېنو. ملا برادر اخوند هغه څوک و چې د طالبانو رهبریت یې کوو، بیا پاکستان ونیو او تر اوسه هم په زندان کې دی. نو دوی ما ته وویله په دې هیئت کې یو چا راته وویله چې موږ کله ورغلو، نو ملا برادر اخوند ته موږ وروستلو، خو متاسفانه د دوی د قوله چې ملا برادر اخوند ته یا د نشې دوا ورکول سوی یا پیچکاري ورکول سوی، هغه خبرې نه کولې. خو زه په دې عقیده نه یم. هغوی ته ما دا خبره وکړه. پاکستان دومره کولی سوی چې ملا برادر راولي کښېنوي د دوی سره، ځکه هغوی دوی سره په زندان کې، خو د ملا برادر خوله د ملا برادر په اختیار کې وه، هغې هېڅ هم ونه ویل. دوی ورغله ورته کښېنسته، سلام یې ور واچوی، د سلام جواب یې ورنه کړي، چې څه دوی ځینې غوښتل هغه ورته جواب ورنه کړي. یعنې هغه قلبا د هغوی په دې کې دغه نه وه، دلچسپي نه وه چې صلاح الدین رباني سره وچ. پاکستان یې کولی شي چې حاضري کړي، ولې تحمیلي به وي؟ پاکستان به ځینې خلک کولی شي چې راولي د طالب په نامه کښېنوي، خو هېڅ وخت به دا د هغوی د زړو پرېکړه نه او غیر عملي به وي. دا فکر کوم دا یو محکوم حالت ته دغه تګ دی. یو څه چې لا هم ډېر مغلق پاتې دي، مثلا د طالبانو له ادرسه یا ځینې کسان چې یو څه ښه نیت لري طالبانو په اړخ کې، د هغوی د اړیکو تعریف د پاکستان څخه بل څه دی، اتهامات پرې بیا بل څه دي. مثلا که د طالبانو د واکمنۍ څخه راپیل کړو، پاکستان لومړنی او په پیل کې یوازینی وروسته په هغه 3-4 هیوادونو کې چې طالبان حکومت په رسمیت وپېژنده، نسبتا اړیکې ښې ولې او اتهامات خورا ډېر پرې موجود وله چې څومره اړیکې حتی د هغوی د جنګیالیو د مسایلو کې هغې څخه که راتېر شو، بیا د روانه پروسه کې دغه تېرو 14 کلونو کې هم د طالبانو د رهبرۍ حضور هلته او ځینې نور داسې مسایل مستند موارد چې دا اثباتوي چې یو څه اړیکه شته. که دغه اړیکه تاسې تعریف کړئ چې د طالبانو او د پاکستان اړیکې تعریف څه دی، هم د هغوی د واکمنۍ پر مهال هم اوس؟ د واکمنۍ په دغه کې یوازینی تحریک و چې په افغانستان کې زه په هغه اساسي او بنیادي خلکو کې وم چې موږ تحریک شروع کړي د سنګحصار څخه د کندهار څخه. یوازینی تحریک و چې په افغانستان کې د داخله څخه شروع شو، هېڅ د خارجي نفوذ نه درلودی، او په یو داخلي اجنډا باندې بنا و او داخلي اهدافو دپاره و، چې هغه دا و چې په کندهار کې افغانم چې د تحریک شروع اول د دې لپاره نه و چې افغانستان ونیسي، هغه د یو محدودې منطقې دپاره و چې هغه پنجوایي و، سنګحصار و، او یو سړک و چې د کندهار څخه هرات ته تللی، پر دغه منطقه باندې تېرېدی. دلته ټوپک سالاري جوړه سوه، ناشي جوړه سوه، هلته خلک ځورېدل. د خلکو غوښتنه دا وه طالبانو سره چې دوی مجاهدین وو چې دلته یو څه وکړي. نو دا تحریک د خلکو په غوښتنه د یو محدودې سیمې دپاره د داخله څخه جوړ شو، چون د خلکو د ټولو غوښتنه دا وه. تحریک په څو ورځو کې ډېر قوي سو، مجاهدین ورسره یو ځای سول، زاړه مجاهدین، طالبان، علما ورسره یو ځای سول، او هغه فساد چې هغه وخت کې خپور و د هغه لمن یې ټوله کړله، خلکو یې همکاري وکړه، تر قندهار پورې راورسېد، قندهار یې ونیوی. د هغه وروسته د قندهار د زابل څخه د ترینکوټ څخه د نورو ولایتو څخه ورته د مراجعه وشوه. په هغه وخت کې هم پاکستان چون د افغانستان ګاونډی دی، هغوی د یو لارې غوښتله چې طالبانو سره روابط پیدا کړي، ځکه هغه بولدک ونیوی، یو سرحد و د دوی سره، بیا تر ایران پورې دا سرحد د طالبانو سره و، دوی راتله تر پکتیا پورې، د دوی ضرورت و طالبانو سره روابط پیدا کړي. په دې شکل باندې دوی د هغه سره روابط جوړ کړل او ورسره نږدې سول. طالبان یو شی چې کاوه هغه دا و چې طالبان په سیاسي لحاظ باندې
د ټولو دنیا د ډیپلوماټیک لحاظ باندې د دنیا سره تعامل کم و او په ځینې هوادونو ورباندې بد ګمان هم کاوه یا مشکلات هم ورسره درلوده او حتی ځینې افتراعات هم داسې وو چې دا پاکستان جوړ کړي دي. نو په هغه وخت کې هند و ځینې هیوادونه د طالبانو څخه لیرې سول. دا د دوی لپاره فرصت شو چې پاکستان نور هم طالبانو ته ځان نږدې کړي. خو دا د پاکستان خپل سیاست و چې څومره طالبانو ته ځان نږدې کړي. اما دویم پړاو دا چې تاسو وایاست چې بیا وروسته چې طالبانو سقوط وکړي، دا دویم پړاو چې را شروع کېږي دا هماغه د سقوط څخه د مخه هم یو پوښتنه لا په ځای پاتې کېږي چې کله چې تعامل وي هغې کې د راکړې ورکړې مسله وي، کله چې پاکستان دا ډول تمایل درلوده چې هم یې په رسمیت وپېژندل هم ځینې نور موارد کې زړه ښه کوو د طالبانو حاکمیت ته، طالبانو کوم قیمت ورکړی و؟ طالبانو څه نه دي ورکړي. طالبانو یو شی چې دلته کړي و هغه دا و چې طالبان په افغانستان کې په هغه منطقو کې چې د سرحدونه و هلته امن راوستی. د دغه مخکې د پاکستان کې یو حالت خپور و چې موټر و خلک اختطاف و دا به کېدله بیرته به افغانستان ته راوښتله. د دوی کې بیا امني وه چې چون دلته امن رالی دا نو د دوی دپاره یو دغه و دلچسپي به و د پاکستان دپاره. دویم دا چې تجارتي راکړه ورکړه د افغانستان د دوی په مابین کې ډېره سوله. دریم دا چې پاکستان په حدودو کې د طالبانو څخه تشویش نه درلود چې دوی ته به مشکل جوړ کړي، چون د هغوی د داخلي اجنډا و داخلي پرمختګ یې کاوه. داسې یو سیاسي معامله د طالبانو د پاکستان په مابین کې نه ده سوې. که څه هم ځینې مواردو کې ځینې موضوعات یاد شوي دي لکه د ډیورنډ مسله وه د هغه وخت کې چې زه هلته وم په اسلام آباد کې، د هغه مخکې 3 ځله دا موضوع راپورته شوې ده. د ملا صاحب مرحوم په سره مستقیما بیا داخله وزیر معین الدین حیدر افغانستان ته راغلی، هغه دا موضوع یاده کړه. بله پله چې د افغانستان داخله وزیر عبدالرزاق خون اسلام آباد ته ولاړی، دا موضوع یاده شوه. خو موږ هغه وخت په دې موضوع باندې هیڅ وخت یوازې دا نه چې معامله پر وکړو، د دې د بحث دپاره مو زړه نه دی ښه کړی. که زموږ بهانه یا د ملا صاحب د دفتر د خوا څخه هم دا و چې دا موضوعات ډېر غټ دي او دا یو ملي اداره او ملي حکومت غواړي. موږ اوس په اضطراري حالاتو کې یو، یوازې د افغانستان بچېدل غواړو، افغانستان کې یو اداره غواړو. نو که کله افغانستان کې یو ملي حکومت جوړ شي بیا په دې باندې بحث کوي. موږ ځان ته دا حق نه ورکوو چې په داسې لویو مسایلو باندې خبره وکړو. نو د پاکستان سره کله هم داسې معامله نه ده سوې چې موږ ووایو چې دوی سره یو معامله سوې ده او نه د دې په دې مورد کې هیڅ سند موجود دی. او تر هغې را دې خوا کله چې د طالبانو نظام ړنګېږي او بیا هم هماغه اتهامات پر ځای پاتې کېږي، لږ څه شدت په دې مومي چې طالبان د یو قانوني دولت په چوکاټ کې نه، که څه هم د هغوی د حاکمیت په وخت کې کېدای شي هغې ته یو دلیل ورکړو چې دلته حاکمیت طبعا اړیکې لري د هېوادونو سره او باید ویې لري، ولې کله چې دوی ځي مخالفت ته بیا هم پاکستان دوی لپاره یو ادرس ګرځي چې دوی پکې مسؤل پاتې شي یا د هغې څخه رهبري وکړي. د کوټې شورا ځینې نور مسایل چې دا موارد او دغسې ګڼ نور اتهامات وارد دي، تر هغې وروسته بیا دا اړیکې څنګه ارزوئ؟ نو د هغه وروسته زه په 2002 کې په جنوري کې د پاکستان د خوا په توقیف کې شوم او ولاړم امریکان ته ورسېدم، بیا ګوانتانامو ته ولاړم او د هغه وروسته افغانستان ته رالم. نه بیا زه پاکستان ته تللی او نه مې د چا سره په پاکستان کې اړیکه نیولې ده. په ډېرو موضوعاتو باندې زه نشم غږېدلی ځکه علم راته نشته. خو دا ویلی شو چې دا یوازې د طالبان موضوع نه و، د مجاهدینو په وخت کې هلته تنظیمونه وو، هلته خلک وو او دلته یو حکومت هم وو، اداره هم. نو دا مشکلات د اوس نه دي، د پخوا سوه. د طالبانو عمیق معنوي قوت چې دوی درلودي، طالبانو په پاکستان کې نفوذ درلودي، دا یقیني وه. هم په ژبني لحاظ او په قومي لحاظ دوی ډېر دغه درلودي، نفوذ درلودي، او هم په معنوي لحاظ یعنې په علمي لحاظ طبقاتي نسبت باندې دوی ډېر نفوذ درلودي. نو پاکستان کې به طالبان و، مهاجرین به و، خو تر ډېره پورې چې موږ اورېدله یا علم په درلودي او تر اوسه پورې یقیني یم د رهبریت د طالبانو چې مشر ملا صاحب مرحوم هغه کله هم پاکستان ته نه دی تللی، هېڅ وخت نه دی تللی. تر مخالفت وروسته هم یعنې تر نظام هېڅ وخت نه چې دی کله ټاکل شوی دی د طالبانو د امیر په توګه، بیا د ده تر وفاته د پاکستان ته نه دی تللی هېڅ وخت. د ده ټاکل هم په افغانستان کې وسو، قیادت هم په افغانستان کې و تر دې وخته چې دی وفات شو. ملا محمد عمر د مرګ تر وخته پاکستان ته نه دی تللی؟ نه په قیادت په وخت کې تللی دی چې دی امیر و د طالبانو، نه د هغه وروسته تللی دی بیا تر مرګ. ولې
دغه د طالبانو له منځه ځینو ډله دا ادعا کوله چې دا د پاکستان لوري وژل شوی دی یا یوازې د مرګ نوم ورکول کېږي دا مسایل شوي دا سیاسي شان دی یو د بل په دغه کېږي چون کله چې د ملا صاحب خپل کورنۍ خپل اولادونه خپل ورور د دې ادعا نه کوي نو بل څوک به ولې ادعا کوي دا هغه څه دی چې د سیاسي مخالفت یا د سیاسي استفادې په توګه باندې استعمالېږي حقیقت نه لري زما په نظر کله چې تاسو په اسلام آباد کې سفیر واست طبعا چې پاکستان مو ښه مطالعه کړې یو ښه نیت یو د طالبانو نظام ته درلوده او بیا افغانستان ته دوی یو ښه نیت درلوده زه فکر کوم چې په څونې کې چې د طالبانو سره د پاکستان تشویش و هغه کېدای شي د بل حکومت سره نه و ځکه زما مطالعه دا ده چې یوازینۍ اداره د طالبانو و یوازینۍ حکومت د طالبانو و چې په پاکستان کې دومره نفوذ درلود چې کېدای شي خپله د پاکستان حکومت نه درلود په مذهبي لحاظ باندې او همداسې په قومي لحاظ باندې غټ محبوبیت یې درلود دغه څه چې ما په پاکستان کې اورېدلي مو او ما حس کولی هم د پاکستان ته د زغملو نه و همه دا چې دوی ورسره د هغو سره ټکر کولی سوی یا نه سوی کولی دا د دوی په ګټه نه و ځکه د دوی ملتونو خلک و د دوی منافع دې سره نه وې تړلي زه اوس هم په دې عقیده یم چې پاکستان د طالبانو سره د دوستۍ په شکل باندې نه بلکې د خپل ضرورت په شکل باندې طالبان ورته ډېر اهمیت لري حتی تر دې اوسني حکومت هم ورته اهمیت لري ځکه هغه نفوذ چې طالبان په پاکستان کې لري هغه تشویش چې یو وخت کې که طالبان د پاکستان په دښمنۍ کې واوړي څومره مشکلات پاکستان ته ایجادولی شي نه د شمالي ټلواله ایجادولی شي نه د افغانستان اردو نه د افغانستان بل حکومت ایجادولی شي ځکه هغه نفوذ لري نو په دې لحاظ باندې چې زه ویلی شم چې دوی پاکستان دومره دغه هم نه و چې د پاکستان حمایت وکړي د طالبانو حمایت تر پایه پورې وکړي او غوښتلی چې طالبان یو ښه حکومت جوړ شي یو قوي حکومت جوړ شي اما دا هم نه سوی کولی چې د طالبانو سره په مخالفتو ټکر کې راشي نو هغه سیاسي دغه دا ده چې راکړه ورکړه یا یو متقابل احترام د دوی او طالبانو تر مابین موجود او تر اوسه پورې هم شته اوس هم زه په دې عقیده نه یم چې پاکستان لکه څنګه چې خلک توقع لري چې دوی به طالبان تر لاس ونیسي او میسته پیل چې هر څه په طالبانو باندې دا هېڅکله نشي کېدلی او نه پاکستان دومره فشار په طالبانو واردوي چې طالبان د ټول دغه څخه د لاس ورکړي او د دوی په دښمنۍ کې واقع شي خو دلته دوه دي چې پاکستان فشار راوړي یا دا چې طالبان به مني یا به نه مني که یې ومني نو افغانستان فکر کوي چې مشکل حل شو که یې ونه مني نو پاکستان به د طالبان په ضد واوړي دا کله نشي کېدلی ځکه د پاکستان منافع دا نه ایجابوي چې دوی طالبان سره دښمني وکړي په داسې وخت کې چې د طالبان په افغانستان کې مستقبل لري اوس دنیا په اعتراف وکړي امریکایان په اعتراف وکړي ملل متحد په اعتراف وکړي حتی افغانستان خلک په اعتراف کوي او دویم دا چې د چین څخه تر ایران پورې ټول بارډر د طالبان په لاس کې وي او په عین حال کې دننه په پاکستان کې نفوذ لري او د پاکستان ده یو جالب مسئله ته مو خبر ضعیف چې اشاره وکړه هغه د مولا محمد عمر حضور په افغانستان کې تر پایه پورې کدا ومنو کله چې مولا عمر طالبان رهبري کوم او تر ټولو زیات د مخالفینو تر سار لاندې مو کاغه امریکا ولا که افغان حکومت یعنی اول شخص ورته هغه و چې باید ویني کله چې هغه کولای شي خپل مسؤلیت د افغانستان په خاوره کې نه وموندي نو د کوټې شورا نور غړو ته څه اړتیا وه چې لاړ شي تر هېواده بهر دا پوښتنه باید د هغوی سره سړی وکړي چې زه دغه نشم کولی چې د هغوی مشکلات چیرې وه خو کله په تاریخ کې یو څوک جوړېږي هر څوک نشي جوړېدی نه هر څوک ملا محمد عمر مجاهد غوندې جوړېدلی شي نه هر څوک احمد شاه ابدالي غوندې جوړېدلی شي نه بل څوک دا په تاریخ کې یو څوک جوړېږي زه په ډېر احترام په پوره احترام چې ملا صاحب زه د هغه وخت زما ژر نه وه زما او د ملګرتیا وه سره پېژنو په سنګر کې سره یو ځای پاتې سوي یو په جبهو کې سره یو ځای پاتې سوي په جهاد کې حتی په هغه ورځ چې د ده سترګې په شهادت ورسېده زه دلته سره یو ځای وم د روسان په بمبار کې هغه صفتونه چې ما په هغه کې لیدلي دي ما تر اوسه په چا کې زه ډېر مجاهدین مې لیدلي بیخي مې په چا کې لیدلي نه دي یو عجیب صفات و په هغه سړي کې نو داسې یو مقام لکه هغه چې څونه مقاومت وکړي زه دا فکر هم نشم کولی تصور هم نشم کولی 12-14 کاله چې سړی نه خپل اولاد ویني اولاد لري ویې نه ویني ښځه لري ویې نه ویني خور ورور لري ویې نه ویني د یو هدف
په نیت باندې د یو هدف په فکر باندې دا ټول قرباني ورکړي دا یو څوک ورکولی شي دا نو د دې معنا نه کوي چې هر فرد به د جامعې دا قرباني ورکړي. ستاسو دغه اظهارات هغه استخباراتي معلومات تکذیبوي چې هم د افغانستان د استخباراتي ادارې هم ځینې نورو استخباراتي ادارو ورکوله چې د ملا محمد عمر د مرګ په هکله چې په کراچۍ کې شوی دی د هغه د حضور په هکله چې مثلا په کوټه کې وي یا په کراچۍ کې وي یا تګ راتګ یې کوه یعنې دوی به د کره اسنادو مستند مواردو ذکر کوه خپله د افغانستان ملي امنیت ادارې دا په ځلونو باندې ویلي وله چې دوی داسې اسناد په لاس کې لري چې څو کاله د مخه دی هلته یا وژل شوی دی او یا مړ شوی دی دا ټول تاسې تکذیبوئ؟ زه بالکل ورسره موافق نه یم. زما معلومات دا دي چې دی د خپل انتخاب څخه بیا تر خپل وفات پورې پاکستان ته نه دی تللی. بله اساسي مسله د طالبان یو پخوا به یو توصیف درلوده چې رهبري واحده وه د نورو حرکتونو په تناسب انسجام لږ څه ښه وه او دوی په یو محور راټول شوي وله انشاب پکې ډېر کم لیدل کېده حتی هیڅ نه لیدل کېده ولې ورو ورو کله چې د ملا محمد عمر د مړینې خبر خپریږي دا مسله یو سره برسېره کېږي چې انشابات رامنځته کېږي ان تر جګړې پورې دا مسله رسېږي هم په سیاسي برخه کې دوی مثلا طیب هغه استعفا ده په قطر کې او دلته بیا د ملا رسول او د ځینو نورو ډلو جلاوالی دی او د هغوی مخالفت اعلان دی ولې طالبان لاړه د انشاب لوري ته؟ زه فکر کوم چې دا یو ډېر غټ کمال و چې طالبان تر دغه وخته پورې متحد پاتې شو. دا توقع نه و چې طالبان دې داسې پاتې شي او د دنیا دلته در 55 استخباراتي شبکې په دې باندې ډېر کار کاوه چې څنګه طالبان وپاشي خو په دې باندې ونه توانېدل چې طالبان په مختلفو ډلو باندې اما ځینې افراد به دغسې وي چې ځان ته یو څه کړي خو بیا هم هڅې یو حد ته نه دي رسېدلي. د داسې یو رهبریت د مفقود کېدو وروسته چې هغه ډېر وخت غائب و نه او په داسې یو وخت کې چې په نظام باندې یو مستقیم کنټرول هم نه وي د هغه کې اختلاف دا دغه نه دی دا حیرانونکی نه دی دا متوقع دی چې دا باید سوی وای خو د دې علتونه چې سړی ووایي خامخا کېدلی شي چې فکرې به ټکر کوي کله کله سوی تفاهمات به وي کله کله موږ دا ولیدله چې د مجاهدینو په وخت کې چې کله په پاکستان کې یو تنظیم چې سره کښېنستله ولاړېدله څو ټوټې سو دا معنی چې طالبان هم سره څو ټوټې داسې ټوټو امکانات دا دغه نه دي دا یعنې داسې نه دي چې حیرانونکي دي خو بیا هم د طالبانو جوړ دا اوس چې موږ ورته ګورو په هغه شکل نه دی لکه تنظیمي چې هر تنظیم ځان ته جوړ شوی. تر اوسه پورې زما چې څومره معلومات یا زه پوهېږم ډېر غټ انشعاب هم نه دی راغلی. افراد به وي خو دغه افراد کېدای شي مخکې هم سوي وي تر یو ځای هڅې هم ولاړې شي بیرته ناکامه شي استخباراتي کړي ورته لمونه هم ووایي بیا نتیجه ورنه کړي تر یو وخته به دوام وکړي. زه ډېر فایدار نه یم ځکه د طالبانو د خپل جوړښت چې زه ګورم دوی د بل چا سره نشي تللی. حتی زه دا ویلی شم چې موږ غوندې خلک چې په ګوانتانامو کې زندان کې وو بیا تر اوسه پورې راغلي یو دلته یو ما په ټول وخت کې زه نه پاکستان تللی یم نه د طالبانو سره دغسې نه په نظامي ډګر کې دغه کړي. تر اوسه زه د طالب نوم د ځانه نشم دغه کولی. اوس مې هم خلک طالب بولي په مطبوعات کې دلته چې دغسې هم طالب یم بل څوک چې یو خطاب راته کوي طالب بولي که یو خبره وکړم د ستمې د طالب په نامه متهم وي زه کله هم داسې نشم کېدلی چې بل چا کې مدغم شم. دا زما کیفیت او زما عقیده دا د دې نه دي چې زه بل چا ته ولاړ شم. زه طالبان فکر کوم چې طالبان غیر د وحدت بله لاره نه لري که هر څومره لارې جلا کړي بیرته به راځي. دغه سطحي اختلافات که څه په فزیکي برخورد هم اوښتي دا حل کېدونکي دي او که سیاسي اختلافات هم د حل کېدونکي دي راځي به. اما دا چې سړی ووایي چې ښه په طالبان کې یو څه تفرقه راغله نو دا به طالبان شکست وخوري کله دا د دې معنا نه ده یا د سولې پروسه باید سړی ودرېږي نور شیان باندې کار وکړي دا هم د دې معنا نه ده ځکه په جهاد کې موږ ولیدل چې یو تنظیم اته تنظیمه شول خو جنګ روان د جنګ هغه جنګ چې کېږي که دا د یوه قیادت لاندې شي که د 5 قیادت خلک چې جنګ کوي هغه جنګ دی هغه روان دی. نو زه خو چې د سولې اړتیا وینم په هر وخت کې دا ده چې که موږ په دې وتوانېږو چې د یوه افغان مؤمن مسلمان وینه هم وژغورو باید وژغورل شي او په دې کې تنازلات هم باید وشي په دې کې فکر هم وشي په دې کې د ستراتیژي د جوړولو لپاره هم کار وشي
او دې ته سړی لمن ونه وایست ودرې په اتفاقي څه به ګټه واخلم، د ضعف څه به ګټه واخلم، د قوي موقفه به ګټه واخلم، د ضعیف موقف. دا هغه څه دي چې موږ ته هره ورځ د جنازو لړۍ را په برخه کوي. مننه. او د قطر سیاسي دفتر ته به راشو. هغه وخت چې جوړ شو بیا تر هغې وروسته هم تر یو حده طالبانو جګړې د صفوفو تر تایید لاندې هم وایي، دوی معمولا تایید کړی دی. تاسو څخه وپوښتو هغه اشخاص چې هلته حضور لري او د قطر د سیاسي دفتر غړي دي، څومره په واقعي معنا سره کولی شي چې د طالبانو د جګړې د لیکو استازیتوب همالته وکړي په سیاسي لحاظ، او که هغوی سره خبرې یعنې په واقعي معنا د سولې خبرې ووسي؟ د طالبانو دغه اساسي جوړ په سمع او اطاعت باندې دی. یعنې که یو څوک بیعت وکړي بیا اطاعت ورسره کوي. هغه کسان چې بیعت یې ونه کړي یا ولاړه یا دغه سو هغه خو بله ده. موږ په ټولو حساب نه کوو. اوس یو رهبریت جوړ شوی دی چې ورسره جنګالي ډلې یا قومندانانو بیعت کړی دی او دا به تاسې هم اورېدلي چې کله بیعت وکړي نو تر هغه ساعته پورې چې د یو مشر امیر پرېکړه یا هغه تصمیم د شریعت مخالف نه وي دغه یې مني او نور به اطاعت کوي. یا پکې سیاسي مصلحت وي یا پکې سوله وي یا پکې امن وي، هر شی چې وي هغه د اطاعت باندې دوی مکلف دي چې د اطاعت وکړي. سیاسي دفتر چې دی هغه د قیادت دغه کوي، نمایندګي کوي او د هغوی بې پرېکړې او د هغوی بې صلاح، د هغوی بې صلاحیت دوی کله هم پرېکړه نشي کولی. او چې کله پرېکړه کوي دا به د دوی د قیادت ملاتړ ورسره وي. چې کله د قیادت ملاتړ ورسره او نظامي خلک به اطاعت کوي. زه فکر نه کوم چې داسې څه دي وي. دا تر اوسه پورې چې چلېدل هم داسې وو. ځینې داسې مواردو باندې هغوی اقدام وکړي لکه د امریکایانو سره تبادله وکړله، حتی د روسانو سره ځینې شیانو کې پیلوټان ورېلس ول، هغه تیاري چې د ترکانو سره په دې مورد معامله وسوله، د ځینې نور دغه بم یې مراجع و چې داسې وسول. دا د خطر د ادرسه وسوله خو نظامي خلکو دلته پلي کړه، عملي کړه. دا دغه به یې که چا دغه کړی وي، بیعت کړی وي، بیا د اطاعت و سمه په دغه باندې مخالفت نه کوي. زه فکر کوم تر څو چې د زعامت و د رهبریت پرېکړه د شریعت و د اهدافو سره مطابق. اما که سړی داسې فکر وکړي چې زعامت په دې قانع شي چې یو غلطه فیصله وکړي، اول خو یې نه کې وکړي، بیا نو هغه به رښتیا هم نه منل کېږي. تر څو چې په شریعت و په هغه چوکاټ کې وي او د اهدافو سره مطابق هغه به منل کېږي. په دې برخه کې بیا هم شکونه موجود دي، وایي چې هغه د قطر او د سی آی کومې اړیکې چې دي، او یا همدا چې پاکستان هیڅ کله هم نه پرېږدي چې هغه ډله چې جنګي او دوی پرې متهم دي چې ملاتړ یې کوي هغه د مطلقا د دوی له نفوذ څخه وځي. د قطر سیاسي دفتر د سی آی او آی اس آی تر نفوذه څومره لرې دی؟ زه فکر کوم چې د قطر دفتر هم د دې دپاره جوړ شو چې دوی خپلواکه فیصله وکړي او په هغه فیصلو کې چې د افغانستان یا د خلکو سره ویني یا د خلکو سره معامله کوي هغه کې د پاکستان نفوذ نه. دا ویلی شم چې پاکستان په کامل جد و جهد سره کوشش وکړي چې قطر تخریب کړي په هر قیمت، چې دا اوس هم غواړي چې هغه تخریب کړي. او داسې حدس په دا څلور اړخیزه غونډه کې به شاید داسې وکړي چې دوی د قطر په تخریب کې ډېر فعال رول ولوبوي. خو زه په دې عقیده یم چې د قطر دفتر چې دی هغه نه د سی آی تر نفوذ لاندې دی او نه د آی اس آی تر نفوذ لاندې دی. که وخت راسي که داسې فیصله هم وکړي، خپلواکه فیصله وکړي، خو د دې په مورد باندې دوی ډېر غټ خنډونه لري. هم د افغانستان د خوا لري، هم د امریکایانو د خوا به څو ولري نه پوهېږم، هم د پاکستان د خوا لري، هم ځینې نورې کړي دي چې نه غواړي، خنډونه به لري. خو په هر صورت زه دا ویلی شم چې د قطر ادرس هم د دې لپاره جوړ شوی دی چې د پاکستان او د دخله نور اړخونو د نفوذ څخه ځان وساتي او فیصلې وکړي. دغه یو مشکل تر اوسه پورې هم دی چې د کوشش کېږي په څه طریقه باندې اوس په همدې برخه کې یو پوښتنه، د قطر د حکومت و د هغوی نفوذ د تخریب کړی شي. یعنې که څوک یا حکومت غواړي طالبانو سره سوله وکړي، ادرس یې دغه د څلور اړخیزې ناستې له لارې د پاکستان په وساطت او یا هم په نیابت باندې بیا بالاخره طالبان اساس اثرول یا د قطر سیاسي دفتر مستقلانه یو تعامل؟ نه، زه فکر کوم چې د طالبانو سره مستقیما د قطر د ادرس خبره کول دا به هم د افغانستان په ګټه هم به مثمره وي. اما زه په دې عقیده یم چې د قطر دفتر به د خپل ځان تصمیم نشي نیولی، هغه شاته به هغه رهبریت ولاړ وي، نظامي خلک به ولاړ وي، د هغوی
قوت و د هغوی ملاتړ به ورسره وي خو فیصله به هلته کېږي. اما دا چې د پاکستان د لارې په طالبان باندې فشار راوړل سي او هغوی د سولې مذاکرې او خبرو ته حاضر سي، کېدای سي 1 نفر 5 نفره 10 نفره د خپل مجبوریت په اساس باندې پاکستان کې کورونه دي، پاکستان یې راولي یو ځای کښېنوي، خو دا به هېڅ وخت عملي نه وي، نه به نظامي خلک باندې، نه به په عمل د ډګر کې عملي. مثلا زه ویلی شم چې په دې مجلس کې 2 کسه راغلل 10 کسه راغلل، هغوی وویل چې په یو ولسوالۍ کې اوربند وشي، دا اوربند به څوک عملي کړي؟ هېڅ وخت به عملي نه وي، ځکه هلته نظامي قمندانان چې دي هغه پوهېږي چې د دې ورور د مجبوریت استفاده وشوه، زه خو مجبور نه یم، دا مې دلته دا به نه کېږي. هره پرېکړه چې د سولې لپاره د څلور اړخیزې ناستې په وساطت یا د پاکستان په وساطت وشي هغه به بې ګټې وي. زه فکر کوم د یو څه وخت لپاره کېدای سي ځینې ګټې ولري، خو دا به په طولاني لحاظ او په هغه څه کې چې موږ یو دوامداره سوله غواړو په هغه کې به ګټمنه نه وي. د افغان حکومت او مخالف طرف طالبان دا دواړه که وارزوئ سیاسي اراده د سولې لپاره څومره موجود ده، په کوم طرف کې موجود ده، کوم طرف سره دا اراده نشته، یا په واقعي معنا دواړه لوري اراده لري او که نه؟ سوله خو هر څوک غواړي، امریکایان هم غواړي، افغانستان هم غواړي، طالبان هم غواړي، خو د خپلو شرایطو مطابق یې غواړي. امریکا داسې سوله غواړي چې دلته د دوی هر څه ومنل سي، اډې ومنل سي، امنیتي څه ومنل سي، اقتصادي پروژې ومنل سي، د دوی احترام دلته وي، د دوی امر وچلېږي، نو سوله خو هر څوک غواړي، نو خلک به ورته غلامان سلامي به کوي، بیا خو څه مشکل نشته. حکومت هم په دې شکل غواړي چې طالبان راسي سلا کښېږدي او په کورو باندې کښېني او د دوی پرامینو ته، د دوی قوانینو ته او اساسي قانون او د رئیس جمهور ټول ته احترام وکړي، بیا خو هېڅ مشکل نشته. طالبان هم که داسې سوله غواړي چې افغانستان حکومت دوی ته حکومت او اداره خلک د دوی سره یو توافق ته ورسېږي او د دوی اهداف چې عملي شي سوله غواړي. خو دا هغه ابعاد دي چې موږ د سوله یې لرې کړې ده. سوله یو غټ تنازل ته اړتیا لري او غټې قربانۍ ته اړتیا لري. حتی که په سوله کې د چوکۍ قرباني راځي باید خلک ورته حاضر سي، که د منصب قرباني راځي، حتی که د سر قرباني راځي باید سړی دا تنازل هېڅ لوري کې نشته. اوس زه تر اوسه پورې نه وینم، خو یو قدم د طالبانو د خوا وینم، هغه قدم چې زه تر اوسه په نورو خواو کې نه وینم، یو څه یې وینم خو ډېر نه وینم. مثلا کوم قدم چې هغه تنازل وښیي؟ طالبان ولاړ قطر ته په داسې وخت کې چې هېڅ اطمینان د دې نه و چې قطر کې به د دوی سره څه وشي. حتی ځینې خلک چې تله په دې دغه و چې په میدان کې به څوک ونیسي، امریکایان به هلته حمله پر وکړي، کور به ونیسي، بل به وکړي، خو دوی ولاړه په قطر کې دفتر جوړ کړي، افتتاح کړي او د دفتر افتتاح د دې دپاره و چې د مذاکراتو د سولې خبره شروع شي. دا یو قدم واخیستی، زه فکر کوم دا یو قدم، خو د دې قدم په مقابل کې افغانستان هغه یوازې دا نه چې د هغه ستاینه وکړي یا د هغه ملاتړ وکړي، د هغه استقبال وکړي، هغه په ټپ باندې د هغه فعالیت ودروه او دا فعالیت تر اوسه پورې دا ولاړ دی، داسې ولاړ. طالبان یو قدم اخیستی د سولې لپاره، دا قدم زه تاییدوم، هم د سولې لپاره و، هم د مذاکرې لپاره و، هم تفاهم لپاره. که دغه شان مستمر شوي وای کېدای شوی اوس موږ یو نتیجه په لاس راوړې وای. خو دلته اوس افغانستان هم د سولې شورا جوړه کړه، په د حکومت د یو ادرس خلک جوړ کړل، پیسې هم ورکوي، معاش هم ورکوي، خو زور یې دا دی چې د افغانستان د ادارې چې دوی طالبان په یو حیثیت باندې ونه پېژني. سوله خو غواړي، خو هغه حیثیت چې طالبان د یو قوت په شکل باندې چې د دوی حق دی، چې د دوی په سیاست کې مطرح شي، په هغه شکل باندې دوی نه غواړي. کوشش یې دا دی چې د پاکستان د لارې راشي، که د پاکستان د لارې طالبان راځي، یو خو به دا محکوم وي ځکه د پاکستان د لارې راغلي، دویم به دا چې دوی د طالبانو بدنامول نور هم غواړي چې دا د پاکستان ګوري، د پاکستان خلک د پاکستان راوستل، پاکستان سولت، د طالبانو د یوازې دا نه چې سوله ورسره کړي، د هغوی تباهي غواړي، هغوی د مزکي کول غواړي، په هغوی باندې نور ثبوتونه جوړول غواړي. دا هغه څه دي چې زه فکر کوم چې اخلاص پکې نشته. که وي پکې اخلاص، دوی کولی شي طالبانو سره مستقیم خبرې وکړي. یو څه چې د طالبانو پر ارادې هم شک څرګندېږي هغه دا دی چې طالبانو 4 اساسي شروط چې وړاندې کړل په قطر کې هغه مدني فعالونو سیاسونو ته، هغه شرایط دي چې منل له امکانه لرې نه دي او شاید هر افغان ته د منلو وړ وي او شاید حکومت هم ظاهرا ومني. اساسي قانون کې تعدیل چې هغلته هم سیاسي ادرسونه ډېر سیاسي ادرسونه دا تعدیل غواړي او دا د یو تفاهم او مذاکرې لارې کیدای شي. د ټولو څخه دوی د مشرانو ویستل چې دا لړۍ هم کیدای شي چې پیل شي د یو تفاهم لار نه او بالاخره د مذاکرې د پیل سره جوخت.
شرعي نظام دی چې هغه هم یو مذاکرې ته ضرورت لري او د بهرنیو ځواکونو وتل چې د ډېری باور باندې مثلا ښه دا مسله لا هم اختلافي ده چې طالب دا زمینه برابره کړې چې بهرني ځواکونه هلته اوسي او یا برعکس بهرني ځواکونه دا زمینه برابره کړې ول دا همغسې دي چې قراینې لیدل شوي دي چې بهرني ځواکونه په ډېر شمېر افغانستان وتلي دي او محدود شمېر یې پاتې دي. دا وایي چې په دغومره وینه تویونه په دغومره پراخه جګړه چې موږ روزانه افغانان وژل کېږي په دې ارزي چې دغه څلور شرطونو دپاره د طالب جګړه غوره کړي. جګړه د طالب د تقاضا نه وه، جګړه په طالب باندې تحمیلي وه. زه د یو قضیې شاهد یم چې کله په شاولي کوټ کې د کندهار سقوط کېدی، کندهار په زور باندې سقوط نه دی کړی. کندهار د یو راکړې ورکړې یا د جوړجاړي د لارې تسلیم سو. البته طالبان نه دي تسلیم شوي، طالبان ولاړ په خپل دغه باندې، خو کندهار د دې لپاره چې نور خراب نه سي په جوړجاړي د لارې پرېښود سو. په شاولي کوټ کې هغه وخت کرزی صاحب د طالبانو سره ځینې وعدې هم وکړې. دا چې د وعدې وکړې وفا پر ونه سوله یا امریکانو دا ټول شان مات کړل د بین یو طالبان دې ته مجبوره سوله چې هغوی یا پاکستان ته وتښتي یا ایران ته ولاړ شي، ځکه په وطن کې د دوی ځای نه کور باندې چاپاس ولا په وطن باندې چاپاس ولا د یو حالت ته ولاړه چې بیرته مجبوره سوله چې یو جنګ را شروع کړي. اوس هم داسې یو اطمینان نه لیدل کېږي چې طالبان په غیر د شروطو په یو ځای کې راځي او هغه دې څوک ورباندې کار ونه لري یا دوی ونه نیسي یا دوی منځوي نه کړي یا دوی بندیان نه کړي یا دوی ووژني، د دې هېڅ دغه نشته. او بل دا چې یو دا خو غټه وینه توی سوې ده، دا داسې هم نه ده چې حدر وسي، بس کښېنه نو وینه توی سوې او توی دي سي. اهداف خو هر څوک لري. د امریکایانو وتل که ته دا ووایې چې امریکایان دي نو څه دي، خو روسان هم ووایم بیا څه ووایم، یو ملک جوړېدل بیا څه دي، خو دا د امریکا جز سي. نو امریکا نه، د افغانستان نه، د امریکا. نو چې امریکا دلته فایګاوې ولري، د هغوی حاکمیت وي، د هغوی پوجونه وي، بیا افغانستان اهمیت به نو څه شي. دا خو یو د یو چا سره به دا حساسیت نه وي، د بل سره به وي. تاسو به په ځایونو د چارواکو څخه دا اورېدلي وي چې امریکایانو ته ضرورت نشته، خو چې که تاسې سولې ته راشئ، یعنې طالبان یې مخاطب کړي دي چې که سولې ته راشئ موږ هم راضي نه یو چې امریکایان دلته حضور ولري یا دلته خو چې جګړه ده چې حضور لري، چې نه لري بیا خو چې کښېني نو خو طرحه دې جوړه کړي چې امریکایان واوسي. مثلا طالبان خپل هم دا وایي او یو څه واقعیت هم دی دا چې نفوذ لري طالبان، د شاید د ډېرو موجوده سیاسي ادرسونو څخه دوی نفوذ نسبتا پراخ وي. دوی ډېر ښه سیاسي لابیګري دپاره یو محیط لري، دوی کولی شي مدني سیاسي فشارونه په ډېر قوت سره راوړي. هغه نفوذ چې دوی اوس په جګړه کې لري دا کولی شي په یو سیاسي لاره کې هم ولري. که دوی دلته سیاسي حضور ولري کیدای نه شي چې دغه اهداف ترلاسه کړي، خصوصا دغه درې اهداف اساسي قانون کې تعدیل او تور لیست څخه ویستل او شرعي نظام، دا دوی د خپل نفوذ څخه په کار اخیستنه د یو مدني لارې څخه هم کولی شي. دا طالبانو خپل سیاست دی، یو وخت ورسره مخ شو، د هغوی سره خبره وکړه. ورساس نظر څه دی؟ خو زه داسې فکر کوم چې که موږ داسې سطحي دا شان ونیسو دا نه کېږي. یو سړی خو به وایي چې دا مشکل نه دی، دا به نه وي، دا به وسي، دا به نه وسي، خو چې یو شی کېدونکي هغه باندې سړی باید کار وکړي. یو شی چې نه کېدونکي دا نشي کېدلی. که ستا دا فکر وي چې طالبان د ټولو شان تېر سي، بس راسې کښېني سره د دوی غټې قربانۍ چې دوی ورکړې ده، مقابله یې کړې ده، مبارزه یې کړې ده، تر اوسه یې په سختو شرایطو کې تر دې ځایه رارسولې ده او دا ټوله دي بس داسې کښېني، دا ممکنه نه ده. هغه وخت دا هر څه کېدلی شي چې ته یو د سیاسي پلاټفورم د لارې مخ ته ولاړ سي، یو نتیجې ته باید ورسېږي. دا شان چې موږ وایو دا نه کېږي. که کېدلی خو سوي به وایي، تر اوسه چې ونه سول بیا نه کېږي. نو اوس یو داسې یو څه ته اړتیا ده چې سوله په راځي، په ممکنې په هغه موضوعات باندې باید سړی خبرې وکړي. دا چې ته په طالبانو باندې اعتراض لري یا بل څوک به لري، بل څوک به پر حکومت لري، دا اعتراضات خو یو موجود به وي. پخواني ولسمشر او اوسني ولسمشر معمولا داسې ښودلې ده چې دوی غواړي او ژمن دي چې سوله راشي. دوی هره لاره لټوي. مثلا کله تاسو به ښاغلي کرزي خبرې اورېدلې چې ملا عمر ادرس ماته راکړی چې زه ورشم ورته، د حکمتیار صاحب ادرس راکړی چې زه ورشم ورته، یعنې دومره شدت سره دا اظهاروله چې زه حاضر یم د طالبانو ادرس مراجعه وکړم. کله هم د پخواني طالب چارواکو څخه چې په کابل کې حضور لري او دوی کېدای شي ډېر مؤثر نظریات ولري، په هغې ډله کې تاسې ښاغلی متوکل او دغسې نور، اوسني ولسمشر او پخواني ولسمشر هڅه کړې چې تاسو سره مشوره او مذاکره ولري چې څنګه کولی شو سولې ته ورسېږو، څنګه کولی شو طالبان سره یو تفاهم ته ورسېږو. زه
په کامل احترام مشرانو ته زه لرم، خو د هغه باوجود ویلی شم چې تر اوسه پورې دغه اراده متاسفانه چې په خوله ویل کېږي په عمل کې نه وه. زه د سولې په پروسه کې ډېر ګرځېدلی یم، د 2008 څخه تر 2012-13 پورې ما ډېر کنفرانسونه، ډېر موضوعات په ډېرو سیري شیانو کې زه تللی، خو بالاخره په دې نتیجه رسېدلی یم چې غیر د دې چې موږ استعمال سو اخلاص پکې نشته او نو یا دا چې د دوی به ګمان دا و چې دا نه کېږي، دا د خیر فنیت کړي، زه هغه نه وایم، خو هغه څه چې عملي و هغه عملي نه دي سوي. که ته یو څوک وایي چې د دغه ادرس د ملا صاحب ادرس راوښیي چې زه ورسم، خو ملا صاحب ادرس ورته وښوي چې دغه قطر دی، دغه زما خلک دی، دغه مې ادرس دی، خو څوک ورنغلي. بالاخره یوازې دا نه چې ورنغلي تخریب سو، خراب سو. او که بل څوک وایي چې د حکمتیار ادرس راوښیي، زه فکر کوم هغه نمایندګان راغله دلته ورسره ناست وو، زوم یې راغلی، طرحې ورته راوړلې، خطونه یې ورته راوړل، خو تر هېڅ پرمختګ ونه سو. عمل یو دی، خبرې بل دي. که د اوس رئیس جمهور دی، که د بل د تېر رئیس جمهور دی، زه ورته احترام لرم، زما سره مشورې هم سوي دي، خو زه کله زه به یو شی درته وایم چې زه کله هم رئیس جمهور ته یا یو رکن د حکومت ته نه یم ورغلی، چې کله دوی غوښتی یم زه ورغلی یم، مشوره مې ورکړې. دا اوس هم زه یو ځل اشرف غني غوښتی یم مشورې ته، مشوره مې ورکړې. حمید کرزي تقریبا په 6 میاشتو 7 میاشتو کې یو پله ورغوښته نه وه، مشوره مې ورکوله، د خیر چې زما په نظر کې و چې دا د خیر مشوره. په ځینو شیانو کې عملي تللی، خو بالاخره مایوسه سوی، خو دا مشورې زما سره کړي دي. سوله زه ما درته ویل چې سوله هر چا غوښتله، خو د خپلو شرایطو مطابق. هغه سوله چې واقعي سوله په راغلې وای، هغه به یا د دوی په وس پوره نه وه، زه به نه پوهېدم، ځینې شیان سړی نه وي په خبر، هغوی په وس کې نه وي، او په خبرو خو سوله نه راځي، او نه راتله، که راتلی خو اوس به راغلې وه، نه راځي. په هغه وعدو چې سړی د خلکو سره کوي، زه فکر کوم دا ښه کار هم نه دی چې یو چا ته وعده وکړي چې زه به دا کوم، یا کولی نه سي یا نه کوي. ډېره مننه. د سولهالي شورا ترکیب باندې پخوا ډېرې نیوکې موجودې وې، بیا اوس یو څه بدلونونه راغلل، دوی په مشرتابه کې ښاغلی ګیلاني راغی، دوی 106 مرستیالانې دي، بدلونونه راغلل، نسبتا وایي چې نرمې څېرې راغلي دي، کسان چې ډېر طالبانو سره په تقابل کې نه ول هغه راغلي دي. ستاسو نظر د سولهالي شورا په نوي ترکیب باندې څه دی؟ بیا هم په ډېر احترام چې شخصیتونه دي، زه ورته هر چا ته احترام لرم، زه د چا په شخصیت باندې اعتراض نه کوم، نه یې لرم، خو د سولې لپاره چې هر وخت یو میکانیزم جوړېږي، دلته دوه شیان دي، یا داسې یو کمیسیون یا داسې یو کمیټه د سولې لپاره باید جوړه سي چې مطلق بېطرف وي، دا یو. او که چیرې بېطرفه ممکنه نه وي، نو بیا یو داسې کمیټه وي چې هر څوک پکې ځان وویني. نو که په دغه اوس کمیسیون کې یا اوس تشکیل کې دغسې یو حالت موجود وي، خو کېدای سي سوله راسي، او که نه وي موجود، خو تر اوسه پورې د امریکا پیسې او د خلکو وخت او دغه ضایع سو، هم به داسې ضایع کېږي. نو وبه ګور دا چې په عمل کې څه کېږي. خو یو شی مثبت کېدلی سي چې په دغه اوسني تشکیل کې د ډېرو اقشارو یا په قومي لحاظ یا په ژبني لحاظ ډېر خلک پکې رايوځای سوي دي. که د حکومت د ادرس د سولې په مورد باندې دوی خپل غږ یو کړي، دا مثبت کار دی. که دا د سولې شورا یوازې په دې وتوانېږي، په دې میکانیزم باندې کار وکړي، افغانستان لکه تاسو طالبان ته اشاره کوي چې 2 ډلې دي یا به 3 ورته دغه کوي، نو دلته خو 20 ډلې و 100 ډلې دي، ډېر دي، مدني ټولنې دي، او خپله په حکومت کې اشخاص دي او تنظیمونه دي، ټول مختلف دي. که دوی په دې وتوانېدلی چې دا یو کار یې وکړي، نو دا به مثبت وي چې دغه د متشعله او پاشلي غږونه یې رایو کړه، یو غږ یې ځینې جوړ کړي هم به ښي، اما هېڅ وخت دوی یو ملي ادرس نشي کېدلی زما په نظر. بله مسله د وروستیو اخبارونو ده چې وایي د ایران وسلې مثلا د طالبانو په یو ډیپو کې راوتلې، او دغسې د روسیې هغه تقرب چې کابلوف ترې پرده پورته کوي، کابلوف وایي چې موږ طالبانو سره یو تفاهم ته ځو، مذاکرې ته ځو. بیا اوس تازه د امریکې اخبارات وایي چې ان وسلې ورکړې او ان روزنیز کمپونه دوی ته جوړ کړي دي. د طالبان د واکمنۍ پر حال د دغه دواړو هیوادونو سره د طالبان حساسیت خورا زیات و، او دغه دواړو هیوادونو طالبانو مقابله جبهه چې هغه ټلواله وه، د هغوی ملاتړ یې کوو، خصوصا ایران سره په مذهبي بود کې هم دوی ډېر زیات مشکلات درلودله. ولې نن ګورو چې
قضیه بلې خواته روانه ده که دغه دواړه مسایل د دواړو هیوادونو ملاتړ طالبان سره رښتیا واوسي یعنې طالبان تر یو حده د پاکستان له کنټروله چې مجبوره نه ورغلي هر څه چې ستاسو باور دی هغې څخه راوځي نور هیوادونه هم د دوی ملاتړ کیدی شي دا موضوع څومره واقعیت درلودلی شي یو شی چې ډېر مهم دی سړی په هغه باندې خبره وکړي ووایي هغه دا ده چې د جنګ دوام چې څومره کېږي دغه ابعاد زیږي مختلف ابعاد زیږي ځکه دلته رقابتونه ډېر دي او مشکلات هم ډېر دي پکې دلته چین دی دلته روسان دي دلته ایران دی نوی اټومي طاقت دلته پاکستان دی امریکا دلته غواړي چې حضور ولري دا غټ غټ رقابتونه دي چې متاسفانه چې هغه لوبه ده چې روانه ده چې موږ تر پښو پکې لاندې کېږو کېدای شي موږ په ځینې شیانو کې شعوري خبر وي یا بیخي خبر نه وي چې دلته څه روان دویمه موضوع چې تاسو د طالبان په مورد یاده کړله که طالبان زه نه پوهېږم چې دا به څومره استخباراتي پروپاګاندا وي ځکه دلته استخباراتي پروپاګاندا د لپاره چې طالبان څومره بدنام البته روسیه خپله اعتراف کوي چې څومره بدنام کې دا ده دویم شی چې زه دغه کوم چې که طالبان په دې توانېدلي چې دوی د روسانو سره روابط برابر شوي سم شوي د ایران سره روابط برابر شوي د چین سره روابط بالاخره د هند سره روابط پیدا کړي نو دا د طالبان فعالیت ښیي او دا زه هغه وخت چې د افغانستان اسلام امارت دلته وو زه سفیر وم ما په دې ټول شان کې کوشش کړی چې موږ یو پراخ ول دا د نورو اهدافو دپاره دي دا د یو اړیکو په توګه نه دي په هر لحاظ چې نن چې روسان تا ته 10,000 میله سلا درکړي او ورسره بیا 20,000 یا 1,00,000 میله سلا راستي دا د چیش دپاره درته راستي سلا خو د وژلو دپاره که نه حمایت نه دی چې چون د افغانستان حکومت دا سلا اخلي او خپل ورور په وژني یا امریکایان ټانګان راستي یا بې پیلوټه تیارې راستي د هغو د وژلو دپاره خو باندې په حق لري که هغې له چا څه واخلي دا څه مشکله ده خود به اخلي یا په مجموع کې زما په سیاسي لحاظ باندې که طالبان په دې توانېدلي چې دوی داسې فراخ سیاسي او نظامي هر شی وي د دوی دا روابط مهم که دوی نه کړي دا د دوی فعالیت ښیي او دا هغه څه ثابتوي چې طالبان یوازې د پاکستان خلک او دا له امکانه لرې هم نه ده چې طالبان د ایران او روسیې سره اړیکې ولري بالکل نه ده لرې زه هېڅ نه دغه کوم ځکه د طالبان مجبوریت دی که د طالبان پر ځای زه سم چې زه تر تهدید لاندې یم زما کور تر تهدید لاندې مرګ راته متوجه ملک مې د بل چا په لاس کې که څوک لاس راکړي دا خو دغه نه دی خامخا به یې کوم اما دا چې دوی تر شرعي حدودو د اسلامي حدودو په وطن په معاملې باندې معامله کړي خو هغه به هېڅ ثبوت هم نه اوس خو خلک دلته په وطن معامله کوي د هغه ډېر غټ مسایل اما دا چې په وطن معامله نه که دا ومنو ښاغلی ضعیف که دا ومنو چې داسې یو څه شوي دي تحلیل مو څه دی چې روسیه او ایران د هغه طالبانو څخه چې څو کاله د مخې سخت مخالفین وله د هغې څخه څه غوښتلی شي یا څه داسې دي چې هغه طالبان ورته ورکولی شي چې روسیه دې اړ شي یا ایران دې اړ شي طالبان هېڅ هم نه لري نه چا ته ورکولی شي زه په دې عقیده یم چې طالبان به هېڅ وخت د افغانستان په سر باندې نه د ایران سره نه د پاکستان نه د روسانو سره معامله وکړي اما مشترکات شته مشترکات دا دي چې دلته امریکایان حضور دا نه چین زغمي نه روس زغمي نه ایران زغمي ځکه دا یو مستقیم تهدید دی او د دې تهدید لپاره که طالبان د دوی سره جوړ شي کېدای شي یو ځل بیا کلونه وروسته لکه نن چې موږ پر جهاد بحث کوو ځینې کسان یا منتقدین وایي چې د امریکې او د روسیې جګړه وله ځکه د امریکې سټینګر راغله روسیه کلونه وروسته او پر طالبان هم دغه قضاوت نه کېږي چې د روس دپاره یې د امریکې سره جګړه وکړه دا د تاریخ مسلې دي هغه زه نه کوم چې قضاوت به نه پکې کېږي زه د خلکو مجبوریتونه بولم چې دغه امکانات کله کله مجبوریت خلک یو حالت ته رسوي دا چې زما دغه دا و چې پاکستان ته ډېر نږدې کېدل د یو بله جبهه د جنګ خلاصي دا ما اشرف غني ته هم ویلي دا ما حمید کرزي ته هم ویلي چې تاسو د پاکستان سره په طالبان باندې معامله مه کوئ ولاړ سئ طالبان سره مستقیم خبره وکړئ ځکه که تاسو څومره په پاکستان باندې فشار راوړي طالبان به یو بل طرف ته ځي بل طرف ته چې ځي تاسو د ځان لپاره یو بل مشکل ایجادوي ځکه طالبان په دغه شکل باندې چې پاکستان یې غواړي نشي کولی که ایران وغواړي هم نشي کولی که روسان وغواړي هم نشي کولی اما دا چې د هغوی د خپل د ملاتړ او د مبارزې د دغه دپاره دا امکانات زه لرې نه بولم او دا هغوی مجبوریتونه هم بولم چې هغه مجبور وي چې حالت ډېره مننه وروستۍ پوښتنه به د دوه درې پوښتنو څخه را جوړه کړو د ناټو پخوانی قمندان جان الن وایي چې طالبان د افغانستان د راتلونکي یوه برخه ده
دلته هم د سولې لپاره هڅې روان دي. یو وخت د لنډمهالي حکومت خبرې هم شوې چې په هغې کې به یو ځل بیا طالبان او نور ټول داخلي ډلې یو ځای سره کار کوي. خلک نور ستړي دي، د هر لوري څخه وژل کېږي. د سولې لپاره لږ څرک لږ امیدواري هغوی ته ډېره زیاته امیدواري ورکولی شي. طالبان د افغانستان راتلونکې یوه برخه ده، لنډمهالی حکومت، او دا چې څومره احتمالات شته چې که صادقانه ګام واخلو په لنډو میاشتو کې یا لنډو وختونو کې د سولې لپاره هغه مقدماتي اقدامات وشي. که موږ د سولې لپاره رښتین اوسو، اخلاص ولرو، زه ډېر نږدې وینم چې دا څه به وشي. او که د سولې پروسه د یو وسیلې په توګه باندې استعمال کړو، بیا نو دا پروسه لرې کېږي د موږ څخه. ما یوه خبره مخکې وکړه، سوله قرباني غواړي او دا قرباني ته باید خلک تیار وي. که زه غواړم چې سوله دې وشي خو زما حاکمیت دې وي، نو دا سوله نه ده، دا هېڅ وخت سوله نه ده. که زه غواړم چې سوله دې راشي خو چې ما څه جوړ کړي دي په کاغذ کې مې لیکلي دا به خلک راسره مني، دا سوله نه شو. که زه غواړم چې سوله دې راشي خو خلک دې چې هر څه چې ما ویل هغه دې وکړي، دا سوله نه شو. دلته هر څوک په دې افغانستان کې په ارضي تمامیت باندې حق لري. زه یو افغان یم، زما په سر زه نه چاته اجازه ورکوم چې معامله وکړي، نه دا حق دی چې د دې معامله وکړي. مثلا د امریکایانو امنیتي تړون دی، زه په لنډ ورته راځم. امریکایان دي 20 کاله دلته پاتې شي یا دي 100 کاله پاتې شي، ته د دې دپاره غواړې، ته د حکومت سړی زه طالب فرض یې که ده، د دې دپاره وغواړې چې ته حاکم اوسې او ما محکوم کړې چې رانشم، د دې دپاره غواړې. نو خو ته یو غاصب شوې، ته غواړې چې ما د بل په زور باندې تر خاورو لاندې کې مې ووژنې. نو دلته نه عدالت دی او خودخواهي ده چې دلته موجوده ده، هېڅ وخت په سوله نه راځي. که موږ دا ووایو چې زما حق زما حق دی، ستا حق دی، ته هم یو فرد افغان یې، زه هم افغان یم، ته هم په افغانستان کې حق لرې، زه هم حق لرم، نو بیا پر غټو مسایلو قضایه د افغانستان باندې تر هغه وروسته باید توافق وکړو چې زه هم در سره یم، یعنې د افغانستان ټول خلک در سره بیا په توافق وکړو او ما ته هم د دې حق راکړي چې زه افغان یم، په دې تصامیم کې حق لرم چې تصمیم ونیسم او باید پکې شریک اوسم. نو زما هدف دا دی که موږ په دې کې مخلص اوسو چې موږ د بل د حق د غوښتلو لپاره د بل چا حکمایت خپل نه کړو او یو متقابل احترام وغواړو، خو په عین حال کې خپل حق هم وغواړو، سوله راتللی شي. او که داسې وغواړو چې زه حاکم اوسم، زما اوامر دې منل کېږي، زه پاچا اوسم، زه قاضي اوسم، حکومت دې هم زما سره، اقتصادي منابع دې هم زما سره، امریکایان دې هم زما سره، خو سوله غواړم، بیا دا نه کېږي. یعنې بالاخره که واقعا په اخلاص سره او صداقت سره او دا چې یو اراده موجوده وي، نو لنډ مهال کې د سولې امکانات شته. زه به درته وایم چې کله کابل کې یو څوک چې 15,000 و 10,000 معاش هم لري، سوله غواړي. هغه سړی چې په دشت کې دی، څپلۍ هم نه لري، معاش هم نه لري، کور هم خراب شوی دی، مځکه هم تللې ده، په وطن کې ځای نشته، هغه به څنګه نه غواړي؟ طالبان سره طالبان هیڅ شی نه لري. طالبان په دې ټوله معامله کې دوی کور لري، کور یې خراب شوی دی، کې ورور درلود، ورور یې بندي شوی دی، که دی وژل شوی دی، قبرونه په جوړ شوي دي، دوی خو هېڅ نه تعمیر سره نه بل شته. یو څوک چې دومره محکوم وي چې نه په پاکستان کې هم نه پرېږدي چې پاکستان ټینګ یې که په لاس یې راکړه، افغانستان کې نه پرېږدي چې بند ته راسه، چرخي ته به دې واچوم، ګونتانامو ته به دې ورسوم، کور به دې درته بمبار کړم. بالاخره هغه سړی سولې ته ضرورت نه لري که به نه غواړي. جنګ خو هېڅ وخت دا یو داسې انتخاب نه دی چې سړی تحمیل نشي ونه کړي. زه فکر کوم که دغه طرفونه چې دوی غواړي چې یو میکانیزم د سولې لپاره واقعي جوړ کړي، مخلص وشي، د سولې څرک زه یقیني وینم او کېدلی شي. ډېره مننه کوم. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ښاغلی عبدالسلام ضعیف، ډېره مننه کوم ضعیف صاحب، کور مودان چې تشریف وړئ. سلامت صاحب، مننه کوم. د شمشاد ټلویزیون قدرمن لیدونکو ځانګړې مرکه مو همدومره، په دې هیله چې هغه ټول ابهامات رفع شوي اوسي او ستاسو پوښتنې هم ځواب شوي اوسي. تر بیا مو په پاک الله سپارم، سرلوړي اوسئ. امریکایان په اعتراف وکړي، ملل متحد په اعتراف وکړي، حتی افغانستان خلک په اعتراف کوي. او دویم دا چې د چین څخه تر ایران پورې ټول بارډر د طالبان په لاس کې وي او په عین حال کې دننه په پاکستان کې نفوذ لري. او د پاکستان ده یو جالب مسئله ته مو ښاغلی ضعیف چې اشاره وکړه، هغه د ملا محمد عمر حضور په افغانستان کې تر پایه پورې که دا ومنو
کله چې ملا عمر طالبان رهبرۍ کوم او تر ټولو زیات د مخالفینو تر سار لاندې مو که هغه امریکا ولا که افغان حکومت و یعنی اول شخص ورته هغه و چې باید وینیسي کله چې هغه کولی شي خپل مسؤلیت د افغانستان په خاوره کې دننه وموندي نو د کوټې شورا نورو غړو ته څه اړتیا وه چې لاړ شي تر هېواده بهر دا پوښتنه باید د هغوی سړی وکړي چې زه دغه نشم کولی چې د هغوی مشکلات چیرې وه خو کله په تاریخ کې یو څوک جوړېږي هر څوک نشي جوړېدی نه هر څوک ملا محمد عمر مجاهد غوندې جوړېدلی شي نه هر څوک احمد شاه ابدالي غوندې جوړېدلی شي نه بل څوک دا په تاریخ کې یو څوک جوړېږي زه په ډېر احترام په پوره احترام چې ملا صاحب زه د هغه وخت زما ژر نه وه زما او د ملګرتیا وه سره پېژنو په سنګر کې سره یو ځای پاتې سوي یو په جبهو کې سره یو ځای پاتې سوي یو په جهاد کې حتی په هغه ورځ چې د ده سترګې په شهادت ورسېده زه دلته سره یو ځای وم د روسان په بمبار کې هغه صفتونه چې ما په هغه کې لیدلي دي ما تر اوسه په چا کې زه ډېر مجاهدین مې لیدلي بیخي مې په چا کې لیدلي نه دي یو عجیب صفات و په هغه سړي کې نو داسې یو مقام لکه هغه چې څونه مقاومت وکړي زه دا فکر هم نشم کولی تصور هم نشم کولی 12-13 کاله چې سړی نه خپل اولاد ویني اولاد لري ویې نه ویني ښځه لري ویې نه ویني خور ورور لري ویې نه ویني د یو هدف په نیت باندې د یو هدف په فکر باندې دا ټوله قرباني ورکړي دا یو څوک ورکولی شي دا نو د دې معنا نه کوي چې هر فرد به د جامعې دا قرباني ورکړي ستاسو دغه اظهارات هغه استخباراتي معلومات تکذیبوي چې هم د افغانستان د استخباراتي ادارې هم ځینې نورو استخباراتي ادارو ورکوله چې د ملا محمد عمر د مرګ په هکله چې په کراچۍ کې شوی دی د هغه د حضور په هکله چې مثلا په کوټه کې وي یا په کراچۍ کې وي یا تګ راتګ یې کوه یعنې دوی به د کره اسنادو مستند مواردو ذکر کوه خپله د افغانستان ملي امنیت ادارې دا په ځلونو باندې ویلي وله چې دوی داسې اسناد په لاس کې لري چې څو کاله د مخه دی هلته یا وژل شوی دی او یا مړ شوی دی دا ټول تاسې تکذیبوئ زه بالکل ورسره موافق نه یم زما معلومات دا دي چې دی د خپل انتخاب څخه بیا تر خپل وفات پورې پاکستان ته نه دی تللی بله اساسي مسله د طالبان یو پخوا به یو توصیف درلوده چې رهبري واحده وه د نورو حرکتونو په تناسب انسجام لږ څه ښه وه او دوی په یو محور راټول شوي وله انشاب پکې ډېر کم لیدل کېده حتی هېڅ نه لیدل کېده ولې ورو ورو کله چې د ملا محمد عمر د مړینې خبر خپریږي دا مسله یو سره برسېره کېږي چې انشابات رامنځته کېږي ان تر جګړې پورې دا مسله رسېږي هم په سیاسي برخه کې دوی مثلا طیب هغه استعفا ده په قطر کې او دلته بیا د ملا رسول او د ځینو نورو ډلو جلاوالی دی او د هغوی مخالفت اعلان دی ولې طالبان لاړه د انشاب لوري ته زه فکر کوم چې دا یو ډېر غټ کمال و چې طالبان تر دغه وخته پورې متحد پاتې شو دا توقع نه و چې طالبان دې داسې پاتې شي او د دنیا دلته در 55 استخباراتي شبکې په دې باندې ډېر کار کاوه چې څنګه طالبان وپاشي خو په دې باندې ونه توانېدل چې طالبان په مختلفو ډلو باندې اما ځینې افراد به دغسې وي چې ځان ته یو څه کړي خو بیا هم هڅې یو حد ته نه دي رسېدلي د داسې یو رهبریت د مفقود کېدو وروسته چې هغه ډېر وخت غائب و نه او په داسې یو وخت کې چې په نظام باندې یو مستقیم کنټرول هم نه وي د هغه کې اختلاف دغه نه دی د حیرانونکي نه دی دا متوقع دی چې دا باید سوی وای خو د دې علتونه چې سړی ووایي خامخا کېدلی شي چې فکري به ټکر کوي کله کله سوی تفاهمات به وي کله کله موږ دا ولیدله چې د مجاهدینو په وخت کې چې کله په پاکستان کې و یو تنظیم چې سره کښېنستله ولاړېدله څو ټوټې سو دا معنی چې طالبان هم سره څو ټوټې داسې ټوټو امکانات دا دغه نه دي دا یعنې داسې نه دي چې حیرانونکي دي خو بیا هم د طالبانو جوړ دا اوس چې موږ ورته ګورو په هغه شکل نه دی لکه تنظیمي چې هر تنظیم ځان ته جوړ شوی تر اوسه پورې زما چې څونه معلومات دي یا زه پوهېږم ډېر غټ انشعاب هم نه دی راغلی افراد به وي خو دغه افراد کېدای شي مخکې هم سوي وي تر یو ځای هڅې هم ولاړې شي بیرته ناکامه شي استخباراتي کړي ورته لمونه هم ووایي بیا نتیجه ورنه کړي تر یو وخته به دوام وکړي زه ډېر فایدار نه یم ځکه د طالبانو د خپل جوړښت چې زه ګورم دوی د بل چا سره نشي تللی حتی زه دا ویلی شم چې موږ غوندې خلک چې په ګوانتانامو کې زندان کې وو بیا تر اوسه پورې راغلي یو دلته یو
ما په ټول وخت کې زه نه پاکستان تللی یم، نه د طالبانو سره دغسې نه په نظامي ډګر کې دغه کړی. تر اوسه زه د طالب نوم د ځانه نه شم دغه کولی. اوس مې هم خلک طالب بولي په مطبوعات کې دلته چې دغسې هم طالب یم. بل څوک چې یو خطاب راته کوي طالب بولي، که یو خبره وکړم دستي مې د طالب په نامه متهموي، زه کله هم داسې نه شم کېدلی چې بل چا کې مدغم شم. دا زما کیفیت او زما عقیده دا د دې نه دي چې زه بل چا ته ولاړ شم. زه طالبان فکر کوم چې طالبان غیر د وحدت بله لاره نه لري. که هر څونې لارې جلا کړي بېرته به راځي. دغه سطحي اختلافات که څه په فزیکي برخورد هم اوښتي دا حل کېدونکي دي او که سیاسي اختلافات هم دا حل کېدونکي دي راځي به. اما دا چې سړی ووایي چې ښه په طالبانو کې یو څه تفرقه راغله نو دا به طالبان شکست وخوري، کله دا د دې معنا نه ده. یا د سولې پروسه باید سړی ودرېږي، نور شیانو باندې کار وکړي، دا هم د دې معنا نه ده. ځکه په جهاد کې موږ ولیدل چې یو تنظیم 8 تنظیمه شول خو جنګ روان و. د جنګ هغه جنګ چې کېږي که دا د یوه قیادت لاندې شي که د 5 قیادت خلک چې جنګ کوي هغه جنګ دی، هغه روان دی. نو زه خو چې د سولې اړتیا وینم په هر وخت کې دا ده چې که موږ په دې وتوانېږو چې د یوه افغان مؤمن مسلمان وینه هم وژغورو باید وژغورل شي، او په دې کې تنازلات هم باید وشي، په دې کې فکر هم وشي، په دې کې د ستراتیژي د جوړولو لپاره هم کار وشي. او دې ته سړی لمن ونه وایي چې ته ودرې په اتفاقیې څه به ګټه واخلم، د ضعف څه به ګټه واخلم، د قوي موقفه به ګټه واخلم، د ضعیف موقف. دا هغه څه دي چې موږ ته هره ورځ د جنازو لړۍ را په برخه کوي. مننه. او د قطر سیاسي دفتر ته به راشو. هغه وخت چې جوړ هم شو بیا تر هغې وروسته هم تر یو حده طالبانو جګړې د صفوفو تر تایید لاندې هم وایي، دوی معمولا تایید کړی دی. تاسو څخه وپوښتو هغه اشخاص چې هلته حضور لري او د قطر د سیاسي دفتر غړي دي څومره په واقعي معنا سره کولی شي چې د طالبانو د جګړې د لیکو استازیتوب همالته وکړي په سیاسي لحاظ، او که هغوی سره خبرې یعنې په واقعي معنا د سولې خبرې ووسي؟ د طالبانو دغه اساسي جوړ په سمع او اطاعت باندې دی. یعنې که یو څوک بیعت وکړي بیا اطاعت ورسره کوي. هغه کسان چې بیعت یې ونه کړي یا ولاړه یا دغه سو هغه خو بله ده. موږ په ټولو حساب نه کوو. اوس یو رهبریت جوړ شوی دی چې ورسره جنګالي ډلې یا قومندانانو بیعت کړی دی او دا به تاسې هم اورېدلي چې کله بیعت وکړي نو تر هغه ساعته پورې چې د یو مشر امیر پرېکړه یا هغه تصمیم د شریعت مخالف نه وي دغه یې مني او نور به اطاعت کوي. یا پکې سیاسي مصلحت وي یا پکې سوله وي یا پکې امن وي، هر شی چې وي هغه د اطاعت باندې دوی مکلف دي چې د اطاعت وکړي. سیاسي دفتر چې دی هغه د قیادت دغه کوي نمایندګي کوي او د هغوی بې پرېکړې او د هغوی بې صلاح د هغوی بې صلاحیت دوی کله هم پرېکړه نشي کولی. او چې کله پرېکړه کوي دا به د دوی د قیادت ملاتړ ورسره وي. چې کله د قیادت ملاتړ ورسره او نظامي خلک به اطاعت کوي. زه فکر نه کوم چې داسې څه دي وي. دا تر اوسه پورې چې چلېدل هم داسې وو. ځینې داسې مواردو باندې هغوی اقدام وکړي لکه د امریکایانو سره تبادله وکړله، حتی د روسانو سره ځینې شیانو کې پیلوټان ورې لس وله تیاري چې لیدلې، ترکانو سره په دې مورد معامله وسوله، د ځینې نور دغه به یې مراجع و چې داسې وسول. دا د خطر د ادرسه وسوله خو نظامي خلکو دلته پلي کړه، عملي کړه. دا دغه به یې که چا دغه کړی وي بیعت کړی وي مات کړله. د بین یو طالبان دې ته مجبوره شوله چې هغوی یا پاکستان ته وتښتي یا ایران ته ولاړ شي، ځکه په وطن کې د دوی ځای نه و. په کور باندې چاپه شوله، په وطن باندې چاپه شوله. دوی یو حالت ته ولاړه چې بیرته مجبوره شوله چې یو جنګ را شروع کړي. اوس هم داسې یو اطمینان نه لیدل کېږي چې طالبان په غیر د شروطو په یو ځای کې راځي او هغه دې څوک ورباندې کار ونه لري یا دوی ونه نیسي یا دوی منځوي نه کړي یا دوی بندیان نه کړي یا دوی ووژني. د دې هېڅ دغه نشته. او بل دا چې یو دا خو غټه وینه توی شوې ده. دا داسې هم نه ده چې حدر وشي، بس کښېنه نو وینه توی شوې او توی دي شي. اهداف خو هر څوک لري. د امریکایانو وتل که ته دا ووایې چې امریکایان دي نو څه دي؟ خو روسان هم ووایم بیا څه وایي؟ یو ملک جوړېدل بیا څه دي؟ خو دا د امریکا جز شي. نو امریکا نه، د افغانستان نه دی امریکا. نو چې امریکا دلته فایګاوې ولري، د هغوی حاکمیت وي، د هغوی پوځونه وي، بیا افغانستان اهمیت به نو په څه شي؟ دا خو
یو د یو چا سره به دا حساسیت نه وي د بل سره به وي. تاسو په ځایونو د چارواکو څخه دا اورېدلي وي چې امریکایانو ته ضرورت نشته خو چې که تاسې سولې ته راشئ، یعنې طالبان یې مخاطب کړي دي چې که سولې ته راشئ موږ هم راضي نه یو چې امریکایان دلته حضور ولري یا دلته خو چې جګړه ده چې حضور لري چې نه لري بیا خو چې کښېني نو خو طرحه دې جوړه کړي چې امریکایان واوسي. مثلا طالبان خپل هم دا وایي او یو څه واقعیت هم دی دا چې نفوذ لري طالبان، د شاید د ډېرو موجوده سیاسي ادرسونو څخه دوی نفوذ نسبتا پراخ وي، دوی ډېر ښه سیاسي لابیګري دپاره یو محیط لري، دوی کولی شي مدني سیاسي فشارونه په ډېر قوت سره راوړي، هغه نفوذ چې دوی اوس په جګړه کې لري دا کولی شي په یو سیاسي لاره کې هم ولري. که دوی دلته سیاسي حضور ولري کیدای نه شي چې دغه اهداف ترلاسه کړي، خصوصا دغه درې اهداف اساسي قانون کې تعدیل او تور لیست څخه ویستل او شرعي نظام، دا دوی د خپل نفوذ څخه په کار اخیستنه د یو مدني لارې څخه هم کولی شي. دا طالبانو خپل سیاست دی، یو وخت ورسره مخ شو د هغوی سره خبره وکړه. ورساس نظر څه دی؟ خو زه داسې فکر کوم چې که موږ داسې سطحي دا شان ونیسو دا نه کېږي. یو سړی خو به وایي چې دا مشکل نه دی، دا به نه وي، دا به وسي، دا به نه وسي، خو چې یو شی کېدونکي هغه باندې سړی باید کار وکړي. یو شی چې نه کېدونکي دا نشي کېدلی. که ستا دا فکر وي چې طالبان د ټولو شان تېر شي بس راسې کښېني، سره د دوی غټ قربانۍ چې دوی ورکړې ده، مقابله یې کړې ده، مبارزه یې کړې ده، تر اوسه یې په سختو شرایطو کې تر دې ځایه رارسولې او دا ټوله دي بس داسې کښېدلي، دا ممکنه نه ده. هغه وخت دا هر څه کېدلی شي چې ته یو د سیاسي پلاټفورم د لارې مخ ته ولاړ سې، یو نتیجې ته باید ورسېږي. دا شان چې موږ وایو دا نه کېږي. که کېدلی خو سوي به وایي، تر اوسه چې ونه سول بیا نه کېږي. نو اوس یو داسې یو څه ته اړتیا ده چې سوله په راځي، په ممکنې په هغه موضوعات باندې باید سړی خبرې وکړي. دا چې ته په طالبانو باندې اعتراض لري یا بل څوک به لري، بل څوک به پر حکومت لري، دا اعتراضات خو یو موجود به وي. پخواني ولسمشر او اوسني ولسمشر معمولا داسې ښودلې ده چې دوی غواړي او ژمن دي چې سوله راشي، دوی هره لاره لټوي. مثلا کله تاسو به ښاغلي کرزي خبرې اورېدلې چې ملا عمر ادرس ماته راکړئ چې زه ورشم ورته، د حکمتیار صاحب ادرس راکړئ چې زه ورشم ورته، یعنې دومره شدت سره دا اظهاروله چې زه حاضر یم د طالبانو هر ادرس مراجعه وکړم. کله هم د پخواني طالب چارواکو څخه چې په کابل کې حضور لري او دوی کیدای شي ډېر مؤثر نظریات ولري، په هغې ډله کې تاسې ښاغلی متوکل او دغسې نور، اوسني ولسمشر او پخواني ولسمشر هڅه کړې چې تاسو سره مشوره او مذاکره ولري چې څنګه کولی شو سولې ته ورسېږو، څنګه کولی شو طالبان سره یو تفاهم ته ورسېږو. زه په کامل احترام مشرانو ته ځای لرم، خو د هغه باوجود ویلی شم چې تر اوسه پورې دغه اراده متاسفانه چې په خوله ویل کېږي په عمل کې نه وه. زه د سولې په پروسه کې ډېر ګرځېدلی یم، د 2008 څخه تر 2012-13 پورې ما ډېر کنفرانسونه، ډېر موضوعات په ډېرو سیري شیانو کې زه تللی، خو بالاخره په دې نتیجه رسېدلی یم چې غیر د دې چې موږ استعمال سو اخلاص پکې نشته او نو یا دا چې د دوی به ګمان دا و چې دا نه کېږي، د خیر فنیت کړي، زه هغه نه وایم، خو هغه څه چې عملي و هغه عملي نه دي سوي. که یو څوک وایي چې دغه ادرس د ملا صاحب ادرس راوښیي چې زه ورسم، خو ملا صاحب ادرس ورته وښوي چې دغه قطر دی، دغه زما خلک دی، دغه مې ادرس دی، خو څوک ورنغلي. بالاخره یوازې دا نه چې ورنغلي تخریب سو، خراب سو. او که بل څوک وایي چې د حکمتیار ادرس راوښیي، زه فکر کوم هغه نمایندګان راغله دلته ورسره ناست وو، زوم یې راغلی، طرحې ورته راوړلې، خطونه یې ورته راوړل، خو هېڅ پرمختګ ونه سو. عمل یو دی، خبرې بل دی. که د اوس رئیس جمهور دی، که د بل د تېر رئیس جمهور دی، زه ورته احترام لرم، زما سره مشورې هم سوي دي، خو زه کله زه به یو شی درته وایم چې زه کله هم رئیس جمهور ته یا یو رکن د حکومت ته نه یم ورغلی، چې کله دوی غوښتی یم زه ورغلی یم، مشوره مې ورکړې. دا اوس هم زه یو ځل اشرف غني غوښتی یم مشورې ته، مشوره مې ورکړې. حامد کرزي تقریبا په 6 میاشتو 7 میاشتو کې یو پله ورغوښته نه وه، مشوره مې ورکوله، د خیر چې زما په نظر کې و چې دا د خیر مشوره. په ځینو شیانو کې عملي تللی خو بالاخره مایوسه سوی، خو دا مشورې زما سره کړي دي. سوله زه ما درته ویل سوله هر چا غوښتله، خو د خپلو شرایطو مطابق. هغه سوله چې واقعي سوله په راغلې وای، هغه به یا د دوی په وس پوره نه وه، زه به نه پوهېدم، ځینې شیان سړی نه وي په خبر، هغوی په وس کې نه وي، او په خبرو خو سوله نه راځي، او نه راتله، د راتلی خو اوس به راغلې وه، نه راځي. په هغه وعدو چې سړی د خلکو سره کوي، زه فکر کوم دا ښه کار هم نه دی چې یو چا ته وعده وکړي چې زه به دا کوم، یا کولی نه سي یا نه کوي.
دا ډېره مننه. د سولهالي شورا ترکیب باندې پخوا ډېرې نیوکې موجودې وې، بیا اوس یو څه بدلونونه راغلل. دوی په مشرتابه کې ښاغلی ګیلاني راغی، دوی 106 مرستیالان دي، بدلونونه راغلل. نسبتا وایي چې نرمې څېرې راغلي دي، کسان چې ډېر طالبانو سره په تقابل کې نه ول هغه راغلي دي. ستاسو نظر د سولهالي شورا په نوي ترکیب باندې څه دی؟ بیا هم په ډېر احترام چې شخصیتونه دي، زه ورته هر چا ته احترام لرم، زه د چا په شخصیت باندې اعتراض نه لرم. خو د سولې لپاره چې هر وخت یو میکانیزم جوړیږي، دلته دوه شیان دي. یا داسې یو کمیسیون یا داسې یو کمیټه د سولې لپاره باید جوړه شي چې مطلق بېطرف وي، دا یو. او که چیرې بېطرفه ممکنه نه وي، نو بیا یو داسې کمیټه چې هر څوک پکې ځان وویني. نو که په دغه اوس کمیسیون کې یا اوس تشکیل کې دغسې یو حالت موجود وي، خو کېدای شي سوله راسي. او که نه وي موجود، خو تر اوسه پورې د امریکا پیسې او د خلکو وخت او دغه ضایع شو هم به داسې ضایع کېږي. نو وبګور دا چې په عمل کې څه کېږي. خو یو شی مثبت کېدلی شي چې په دغه اوسني تشکیل کې د ډېرو اقشارو یا په قومي لحاظ یا په ژبني لحاظ ډېر خلک پکې رايوځای شوي دي. که د حکومت د ادرس د سولې په مورد باندې دوی خپل غږ یو کړي، دا مثبت کار دی. که دا د سولې شورا یوازې په دې وتوانېږي، په دې میکانیزم باندې کار وکړي. افغانستان لکه تاسو طالبان ته اشاره کوئ چې 2 ډلې دي یا به 3 ورته دغه کوي، نو دلته خو 20 ډلې 100 ډلې دي، بیخي ډېر دي. مدني ټولنې دي او خپله په حکومت کې اشخاص دي او تنظیمونه دي، ټول مختلف دي. که دوی په دې وتوانېدلی چې دا یو کار یې وکړي، نو دا به مثبت وي چې دغه د متشعله او پاشلي غږونه یې رایو کړه، یو غږ یې ځین جوړ کړي هم به ښي. اما هېڅ وخت دوی یو ملي ادرس نشي کېدلی زما په نظر. بله مسله د وروستیو اخبارونو ده چې وایي د ایران وسلې مثلا د طالبانو په یو ډیپو کې راوتلې، او دغسې د روسیې هغه تقرب چې کابلوف ترې پرده پورته کابلوف وایي چې موږ طالبانو سره یو تفاهم ته ځو، مذاکرې ته ځو. بیا اوس تازه د امریکې اخبارات وایي چې ان وسلې ورکړې او ان روزنیز کمپونه دوی ته جوړ کړي دي. د طالبان د واکمنۍ پر حال د دغه دواړو هیوادونو سره د طالبان حساسیت خورا زیات و، او دغه دواړو هیوادونو طالبانو مقابله جبهه چې هغه ټلواله وه د هغوی ملاتړ یې کوو، خصوصا ایران سره په مذهبي بود کې هم دوی ډېر زیات مشکلات درلودله. ولې نن ګورو چې قضیه بلې خواته روانه ده. که دغه دواړه مسایل د دواړو هیوادونو ملاتړ طالبان سره اختیا واوسي، یعنې طالبان تر یو حده د پاکستان دغه کنټروله چې مجبوره نه ورغلي، هر څه چې ستاسو باور دی هغې څخه راوځي، نور هیوادونه هم د دوی ملاتړ کېدی شي، دا موضوع څومره واقعیت درلودلی شي؟ بیا د اطاعت و سمه په دغه باندې مخالفت نه کوي. زه فکر کوم تر څو چې د زعامت او د رهبریت پرېکړه د شریعت او د اهدافو سره مطابق. اما که سړی داسې فکر وکړي چې زعامت په دې قانع شي چې یو غلطه فیصله وکړي، اول خو یې نه کې وکړي، بیا نو هغه به رښتا هم نه منل کېږي. تر څو چې په شریعت او په هغه چوکاټ کې وي او د اهدافو سره مطابق هغه به منل کېږي. په دې برخه کې بیا هم شکونه موجود دي، وایي چې هغه د قطر او د CIA کومې اړیکې چې دي، او یا همدا چې پاکستان هېڅکله هم نه پرېږدي چې هغه ډله چې جنګي او دوی پرې متهم دي چې ملاتړ یې کوي، هغه د مطلقا د دوی له نفوذ څخه وځي. د قطر سیاسي دفتر د CIA او ISI تر نفوذه څومره لرې دی؟ زه فکر کوم چې د قطر دفتر هم د دې لپاره جوړ شو چې دوی خپلواکه فیصله وکړي، او په هغه فیصلو کې د افغانستان یا د خلکو سره ویني یا د خلکو سره معامله کوي، هغه کې د پاکستان نفوذ نه. دا ویلی شم چې پاکستان په کامل جدوجهد سره کوشش وکړي چې قطر تخریب کړي په هر قیمت، چې دا اوس هم غواړي چې هغه تخریب کړي. او داسې حدس په دا څلور اړخیزه غونډه کې به شاید داسې وکړي چې دوی د قطر په تخریب کې ډېر فعال رول ولوبوي. خو زه په دې عقیده یم چې د قطر دفتر چې دی هغه نه د CIA تر نفوذ لاندې دی او نه د ISI تر نفوذ لاندې دی. که وخت راسي کېدای شي فیصله هم وکړي، خپلواکه فیصله وکړي، خو د دې په مورد باندې دوی ډېر غټ خنډونه لري. هم د افغانستان د خوا لري، هم د امریکایانو د خوا به څو ولري نه پوهېږم، هم د پاکستان د خوا لري، هم ځینې نورې کړي دي چې نه غواړي، خنډونه به لري. خو په هر صورت زه دا ویلی شم چې د قطر ادرس هم د دې لپاره جوړ شوی دی چې د پاکستان او د دخله نور اړخونو د نفوذ څخه ځان وساتي او فیصلې وکړي. دغه یو مشکل تر اوسه پورې هم دی چې دا کوشش کېږي چې په څه طریقه باندې اوس په همدې برخه کې د قطر د حکومت او د هغوی نفوذ دا تخریب کړی شي. یعنې که څوک یا حکومت غواړي طالبانو سره سوله وکړي،
ادرس یې دغه د څلور اړخیزې ناستې له لارې د پاکستان په وساطت او یا هم په نیابت باندې بیا بالاخره طالبان اساس اثرول یا د قطر سیاسي دفتر مستقلانه یو تعامل؟ نه، زه فکر کوم چې د طالبانو سره مستقیما د قطر د ادرس خبره کول دا به هم د افغانستان په ګټه هم به مثمره وي. اما زه په دې عقیده یم چې د قطر دفتر به د خپل ځان تصمیم نشي نیولی، هغه شاته به هغه رهبریت ولاړ وي، نظامي خلک به ولاړ وي، د هغوی قوت و د هغوی ملاتړ به ورسره وي، خو فیصله به هلته کېږي. اما دا چې د پاکستان د لارې پر طالبان باندې فشار راوړل سي او هغوی د سولې مذاکرې او خبرو ته حاضر سي، کېدای سي 1 نفر 5 نفر 10 نفر د خپل مجبوریت په اساس باندې پاکستان کې کورونه دي، پاکستان یې راولي یو ځای کښېنوي، خو دا به هیڅ وخت عملي نه وي، نه به نظامي خلک باندې، نه به په عمل د ډګر کې عملي. مثلا زه ویلی شم چې په دې مجلس کې 2 کسه راغلل، 10 کسه راغلل، هغوی وویل چې په یو ولسوالۍ کې دې اوربند وشي، دا اوربند به څوک عملي کړي؟ هیڅ وخت به عملي نه وي، ځکه هلته نظامي قمندانان چې دي هغه پوهېږي چې د دې ورور د مجبوریت څخه استفاده وشوه، زه خو مجبور نه یم، دا مې دلته دا به نه کېږي. هره پرېکړه چې د سولې لپاره د څلور اړخیزې ناستې په وساطت یا د پاکستان په وساطت وشي هغه به بې ګټې وي. زه فکر کوم د یو څه وخت لپاره کېدای سي ځینې ګټې ولري، خو دا به په ټولنیز لحاظ او په هغه څه کې چې موږ یو دوامداره سوله غواړو په هغه کې به ګټمنه نه وي. د افغان حکومت او مخالف طرف طالبان دا دواړه که وارزوئ، سیاسي اراده د سولې لپاره څومره موجود ده؟ په کوم طرف کې موجود ده؟ کوم طرف سره دا اراده نشته؟ یا په واقعي معنا دواړه لوري اراده لري او که نه؟ سوله خو هر څوک غواړي، امریکایان هم غواړي، افغانستان هم غواړي، طالبان هم غواړي، خو د خپلو شرایطو مطابق یې غواړي. امریکا داسې سوله غواړي چې دلته د دوی هر څه ومنل سي، اډې ومنل سي، امنیتي څه ومنل سي، اقتصادي پروژې ومنل سي، د دوی احترام دلته وي، د دوی امر وچلېږي، نو سوله خو هر څوک غواړي، نو خلک به ورته غلامان سلامي به کوي، بیا خو څه مشکل نشته. حکومت هم په دې شکل غواړي چې طالبان راسي سلا کښېږدي او په کورو باندې کښېني او د دوی پرامینو ته، د دوی قوانینو ته او اساسي قانون او د رئیس جمهور ټول ته احترام وکړي، بیا خو هېڅ مشکل نشته. طالبان هم که داسې سوله غواړي چې افغانستان حکومت دوی ته حکومت او اداره خلک د دوی سره یو توافق ته ورسېږي او د دوی اهداف چې عملي شي، سوله غواړي. خو دا هغه ابعاد دي چې دا موږ د سوله یې لرې کړې ده. سوله یو غټ تنازل ته اړتیا لري او غټ قربانۍ ته اړتیا لري. حتی که په سوله کې د چوکۍ قرباني راځي، باید خلک ورته حاضر سي، که د منصب قرباني راځي، حتی که د سر قرباني راځي، باید سړی دا تنازل هېڅ لوري کې نشته اوس. زه تر اوسه پورې نه وینم، خو یو قدم د طالبان د خوا وینم، هغه قدم چې زه تر اوسه په نورو خواو کې نه وینم. یو څه یې وینم خو ډېر نه. مثلا کوم قدم چې هغه تنازل وښیي؟ طالبان ولاړ قطر ته په داسې وخت کې چې هېڅ اطمینان د دې نه و چې قطر کې به د دوی سره څه وشي. حتی ځینې خلک چې تله په دې دغه و چې په میدان کې به څوک ونیسي، امریکایان به هلته حمله پر وکړي، کور به ونیسي، بل به وکړي، خو دوی ولاړه په قطر کې دفتر جوړ کړي، افتتاح کړي او د دفتر افتتاح د دې دپاره و چې د مذاکراتو د سولې خبره شروع شي. دا یو قدم واخیستی، زه فکر کوم دا یو قدم. خو د دې قدم په مقابل کې افغانستان هغه یوازې دا نه چې د هغه ستاینه وکړي یا د هغه ملاتړ وکړي، د هغه استقبال وکړي، هغه په ټپ باندې د هغه فعالیت ودرو او دا فعالیت تر اوسه پورې دا ولاړ دی، داسې ولاړ. طالبان یو قدم اخیستی د سولې لپاره، دا قدم زه تاییدوم، هم د سولې لپاره هم د مذاکرې لپاره هم تفاهم لپاره. که دغه شان مستمر شوي وای، کېدای شي اوس موږ یو نتیجه په لاس راوړې وای. خو دلته اوس افغانستان هم د سولې شورا جوړه کړه، په د حکومت د یو ادرس خلک جوړ کړه، پیسې هم ورکوي، معاش هم ورکوي، خو زور یې دا دی چې د افغانستان د ادارې چې دوی طالبان په یو حیثیت باندې ونه پېژني. سوله خو غواړي، خو هغه حیثیت چې طالبان د یو قوت په شکل باندې چې د دوی حق دی، چې د دوی په سیاست کې مطرح شي، په هغه شکل باندې دوی نه غواړي. کوشش یې دا دی چې د پاکستان د لارې راشي، که د پاکستان د لارې طالبان راځي، یو خو به دا محکوم وي ځکه د پاکستان د لارې راغلي، دویم به دا وي چې دوی د طالبانو بدنامول نور هم غواړي چې دا د پاکستان ګوري، د پاکستان خلک د پاکستان راوسته، د پاکستان سولت. د طالبانو د یوازې دا نه چې سوله ورسره کړي، د هغوی تباهي غواړي، هغوی د مزکي کول غواړي، په هغوی باندې نور ثبوتونه جوړول غواړي. دا هغه څه دي چې زه فکر کوم چې اخلاص پکې نشته. که وي پکې اخلاص، دوی کولی شي طالبانو سره
مستقیم خبر وکړي. یو څه چې د طالبانو پر ارادې شک څرګندېږي هغه دا دی چې طالبانو 4 اساسي شروط چې وړاندې کړل په قطر کې هغه مدني فعالونو سیاسونو ته هغه شرایط دي چې منل له امکانه لرې نه دي او شاید هر افغان ته د منلو وړ وي او شاید هم حکومت هم ظاهرا ومني. اساسي قانون کې تعدیل چې هغلته هم سیاسي ادرسونه ډېر سیاسي ادرسونه دا تعدیل غواړي او دا د یو تفاهم او مذاکرې لارې کیدی شي. د ټولو څخه دوی د مشرانو ویستل چې دا لړۍ هم کیدی شي چې پیل شي د یو تفاهم لار نه او بالاخره د مذاکرې د پیل سره جوخت شرعي نظام دی چې هغه هم یو مذاکرې ته ضرورت لري او د بهرنیو ځواکونو وتل چې د ډېری باور باندې مثلا ښه دا مسله لا هم اختلافي ده چې طالب دا زمینه برابره کړې چې بهرني ځواکونه هلته اوسي او یا برعکس بهرني ځواکونو دا زمینه برابره کړې. ول دا هماغسې دي چې قراینې لیدل شوي دي چې بهرني ځواکونه په ډېر شمېر د افغانستانه وتلي دي او محدود شمېر پاتې دي. دا وایي چې په دغومره وینه تویونه په دغومره پراخه جګړه چې موږ روزانه افغانان وژل کېږي په دې ارزي چې د دغه 4 شرطونو دپاره د طالب جګړه غوره کړي. جګړه د طالب د تقاضا نه وه، جګړه په طالب باندې تحمیلي وه. زه د یو قضیې شاهد یم چې کله په شاولي کوټ کې د کندهار سقوط کېدی، کندهار په زور باندې سقوط نه دی کړی. کندهار د یو راکړې ورکړې یا د جورجالي د لارې تسلیم سو. البته طالبان نه دي تسلیم شوي، طالبان ولاړ په خپل دغه باندې، خو کندهار د دې لپاره چې نور خراب نه شي په جورجالي د لارې پرېښودل شو. په شاولي کوټ کې هغه وخت کرزی صاحب د طالبانو سره ځینې وعدې هم وکړې. دا چې د وعدې وکړې وفا پر ونه سوله یا امریکانو دا ټول شان بسم الله الرحمن الرحیم. د شمشاد ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلام. په دې وروستیو کې د سولې لپاره چې کومې هلې ځلې شوي دي د حکومت له ادرسه که هغه په بهرنیو ابعادو باندې ډېر تمرکز لري او یا هم دا چې د یو بین الافغاني مذاکرات دپاره کومې هڅې روانې دي دا څومره نتیجه درلودلی شي. بالاخره هغه دقیق او کره ادرسونه د دواړو خواو کوم دي، مشخصا د وسلوالو مخالفینو بیا طالبانو کوم ادرس کېدلی شي چې د هغوی څخه استازیتوب وکړي. بله مسله دا ده چې شرایط به تر پخوا څومره متفاوت واوسي او همدا ډول د دواړو لوریو شرطونه به د سولې پروسه څومره ځنډنی کړي. همدارنګه د وسلوالو مخالفین د ماهیت په هکله هم په دې وروستیو کې لړ پوښتنې راولاړې شوي دي چې هغه دا دی چې څوک پر هغوی بشپړ نفوذ درلودلی شي، د سولې روانه پروسه کوم هیوادونه چې ادعا کوي چې کولی شي طالبان د مذاکراتو میز ته راولي دوی څومره واقعا دغه کار کولی شي. او همدارنګه په ټولو کې د سولې روانه پروسه ورسره جوخته جګړه هم چې کومه روانه ده او ځینې نورې ډلې طالبانو څخه علاوه ظهور یې کړی دی چې دا هم کیدی شي د سولې څخه وراخوا بیا هم د جګړې تداوم دپاره یو پلمه واوسي. د دې ټولو مسایلو د لا ښه وضاحت لپاره مو وغوښتله چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ښاغلي عبدالسلام ضعیف سره ځانګړې مرکه ولرو. ضعیف صاحب په خیر راغلی. څومره د سولې روانه پروسې ته تاسو خوشبینه یاستئ چې واقعا داسې یو څه د پکې وي او داسې قراین د پکې ولیدل شي چې امیدوارونکي واوسي چې واقعا موږ د سولې کوم څرکونه چې لګېدلي دي هغه موږ یو نتیجې او پایلې ته رسوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو وړاندې د شمشاد کارکوونکو او ګرانو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې خدای تعالی جل جلاله په افغانستان کې سوله او ثبات او سوکالي راولي او یو خپلواک آزاد او مستقل افغانستان ووینو. سوله د هیواد د خلکو اړتیا ده او په اوسني وخت کې بیا ډېره اړتیا ده د افغانستان او خلک ملت ولس ټوله د سولې لپاره تږي دي او غواړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات راشي. اما دا چې تاسو سوال وکړئ چې په اوس حالاتو کې څومره موږ وسولې ته خوشبین یو، وګورئ چې حالات کومې خواته ځي او د سولې لپاره کومې هلې ځلې روانې دي، دا څومره مثمرې کېدلی شي. زه فکر کوم چې دا اوس هم په کابل کې څو ورځې مخکې د سولې په کمیسیون کې تغیرات راغلل او رهبریت کې هم تغیرات راغله، په اعضاو کې هم تغیرات راغله. دا چې میکانیزم به د سولې لپاره ستراتیژي د سولې لپاره به څومره وروسته راوځي هغه به دغه ته ګورو. دلته بل طرف ته د څلور اړخیزې غونډې دا څلورمه غونډه ده چې 2 ځلې دلته شوې ده او 2 ځلې هم په اسلام آباد کې شوې ده هم روانه ده. خلک به هم شاید ورته خوشبین وي او ځینې خلک به نه وي ورته خوشبین، خو زه په خپله داسې فکر کوم چې د سولې لپاره تر اوسه داسې یو پوره هڅه
نه ده سوې چې په هغه باندې موږ د سولې هدف ته ورسېږو. هغه لارې چې د سولې لپاره لټول کېږي تر اوسه پورې د ستونزو ډکې دي او اوږدې لارې دي. د سولې ته هم ځي ډېر وخت به نیسي، اما د سولې لپاره لنډې لارې تر اوسه عملي سوي نه دي، شته خو عملي سوي نه دي. دا لنډې لارې کومې دي مشخصا څنګه کولی شو؟ زه فکر کوم چې دلته د افغانستان کې دوه غټ ستونزې چې دي یا دوه بعدونه چې موږ وینو هغه دا دي چې یو خارجي بعد دی د مشکلاتو، یو داخلي بعد دی د مشکلاتو، چې یو د بل یو په بل باندې تکیه هم لري او بنیاد د یو د بل لپاره هم کېدلی شي. که د سولې لپاره هڅه هم کېږي بیا دا تمهید د یو او بل لپاره هم کېدلی شي. نو هغه لنډې لارې چې موږ ووایو چې شته یا کېدلی شي هغه دا دی چې یو ښه میکانیزم د سولې لپاره چې وي چې افغان شموله وي او هغه مشکلات چې جنگ د هغه باعث دی یا د جنگ باعث شوي دي هغه مشکلات باید په ګوته شي چې هغه کم مشکلات دي د هغو دپاره خبرې وشي. زه فکر کوم دا خبرې په دې شکل باندې وشي چې دا بعدونه وپېژندل شي. خارجي بعد وي په خارجي بعد کې ورسره خبرې وشي، که داخلي بعد وي او په داخلي بعد کې ورسره خبرې وشي. څلور اړخیزه ناسته چې دا اتکا پرې ډېره شوې ده او باورونه ورته ډېر خوشبینانه دي. اوس ویل کېږي چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې احتمالا چې مخامخ مذاکرات به طالبان له اساس سره پیل شي، کوم چې افغان حکومت ترې غوښتي پاکستان څخه چې ورته حاضرې کړي، او د پاکستان د چارواکو له ادرس هم داسې اظهارات شوي دي چې دوی به وتوانېږي د طالبانو له ټولو ډله استازي راولي هغه خبرو ته. یعنې څلور اړخیزه غونډه هغه ماهیت دی په کتو سره څومره کولی شي د سولې لپاره یو ځینې اقدامات ولري چې هغه مثمر وي؟ زما په نظر چې دا د وخت ضایع کول دي او که د پاکستان د لوري په دې باندې سړی اتکا وکړي چې پاکستان د طالبان نیابت کولی شي، نو په دا شکل باندې په جنیوا کې په 1988 کې دوی د مجاهدینو نیابت هم وکړي چې افغانستان په یو ستونزمن حالت کې راپاتې شو او تر اوسه پورې دغه ستونزې موږ ګالو او په هغه باندې نور ستونزې هم چې دي هغه بنا شوي دي. که د طالبانو نیابت نشي کولی بیا په طالبانو باندې یو اجنبي طرحه چې هغه طالبان نه دي پکښې بیا په هغوی باندې په تحمیلي شکل باندې منل بیا یو محکوم حالت دی. زه فکر کوم چې دا نشي کېدای. که احیانا 10 کسان حاضر هم شي دا به تحمیلي وي؟ بلکل به تحمیلي وي. زه یو مثال درته وایم. یو وخت کې دغه چې و د سولې د شورا رئیس و د رباني زوی یې د صلاح الدین رباني دا په یو هیئت باندې تللی و پاکستان. نو د دوی د قوله په دې کې ستانکزی هم ورسره و، نور دغه هم ورسره و، اجدین محمد هم ورسره و. زما په نظر زما داسې ذهن ته راځي. نو چې کله دوی تللي و پاکستان د دوی سره وعده کړې وه چې موږ به تاسو د ملا برادر اخوند سره کښېنو. ملا برادر اخوند هغه څوک و چې د طالبان رهبریت یې کوه، بیا پاکستان ونیو او تر اوسه هم په زندان کې دی. نو دوی ماته وویله په دې هیئت کې یو چا راته وویله چې موږ کله ورغلو نو ملا برادر اخوند ته موږ وروستلو، خو متاسفانه د دوی د قوله چې ملا برادر اخوند ته یا د نشې دوا ورکول شوې یا پیچکاري ورکول شوې هغه خبرې نه کولې. خو زه په دې عقیده نه یم. هغوی ته ما دا خبره وکړه. پاکستان دومره کولی شوی چې ملا برادر راولي کښېنوي د دوی سره، ځکه هغوی د دوی سره په زندان کې وو، خو د ملا برادر خوله د ملا برادر په اختیار کې وه، هغې هېڅ هم ونه ویل. دوی ورغله ورته کښېنسته، سلام یې ور واچوی، د سلام جواب یې ورنه کړي چې څه دوی ځینې غوښتل هغه ورته جواب ورنه کړي. یعنې هغه قلبا د هغوی په دې کې دغه نه و، دلچسپي نه وه چې صلاح الدین رباني سره وتړل. پاکستان یې کولی شي چې حاضرې کړي ولې تحمیلي به وي؟ پاکستان به ځینې خلک کولی شي چې راولي د طالب په نامه کښېنوي، خو هېڅ وخت به دا د هغوی د زړو پرېکړه نه او غیر عملي به وي. دا فکر کوم دا یو محکوم حالت دغه تګ دی. یو څه چې لا هم ډېر مغلق پاتې دي، مثلا د طالبانو له ادرسه یا ځینې کسان چې یو څه ښه نیت لري طالبانو په اړخ کې، د هغوی د اړیکو تعریف د پاکستان څخه بل څه دی، اتهامات پرې بیا بل څه دي. مثلا که د طالبانو د واکمنۍ څخه را پیل کړو، پاکستان لومړنی او په پیل کې یوازینی وروسته په هغه 3-4 هغه هېوادونو کې چې طالبان حکومت په رسمیت وپېژنده، نسبتا اړیکې ښې ولې او اتهامات خورا ډېر پرې موجود ول چې څومره اړیکې حتی د هغوی د جنګیالیو د مسایلو کې هغې څخه که راتېر شو، بیا د روانه پروسه کې دغه تېرو 14 کلونو کې هم د طالبانو د رهبرۍ حضور هلته او ځینې نور داسې مسایل مستند موارد چې دا اثباتوي چې یو څه اړیکه شته. که دغه اړیکه تاسې تعریف کوئ چې د طالبانو او د پاکستان اړیکې تعریف څه دی، هم د هغوی د واکمنۍ پر مهال هم اوس؟
د واکمنۍ په دغه کې یوازینی تحریک و چې په افغانستان کې زه په هغه اساسي او بنیادي خلکو کوم چې موږ تحریک شروع کړي د سنګحصار څخه د کندهار څخه یوازینی تحریک و چې په افغانستان کې د داخله څخه شروع شو. هیڅ د خارجي نفوذ نه درلودی او په یو داخلي اجنډا باندې بنا و او داخلي اهداف دپاره و چې هغه دا و چې په کندهار کې د افغانم چې د تحریک شروع اول د دې لپاره نه و چې افغانستان ونیسي، هغه د یو محدودې منطقې لپاره و چې هغه پنجوایي و سنګحصار او یو سړک و چې د کندهار څخه هرات ته تللی پر دغه منطقه باندې تېرېدی. دلته ټوپک سالاري جوړه سوه، ناشي جوړه سوه، هلته خلک ځورېدل. د خلکو غوښتنه دا وه طالبانو سره چې دوی مجاهدین وو چې دلته یو څه وکړي. نو دا تحریک د خلکو په غوښتنه د یو محدودې سیمې لپاره د داخله څخه جوړ شو. چون د خلکو د ټولو غوښتنه دا وه تحریک په څو ورځو کې ډېر قوي سو، مجاهدین ورسره یو ځای سول، زاړه مجاهدین، طالبان، علما ورسره یو ځای سول او هغه فساد چې هغه وخت کې خپور و د هغه لمن یې ټوله کړله، خلکو یې همکاري وکړه تر کندهار پورې راورسېد، کندهار یې ونیوی. د هغه وروسته د کندهار د زابل څخه د ترینکوټ څخه د نورو ولایتو څخه ورته د مراجعه وشوه. په هغه وخت کې هم پاکستان چون د افغانستان ګاونډی دی هغوی د یو لارې غوښتله چې طالبانو سره روابط پیدا کړي، ځکه هغه بولدک ونیوی، یو سرحد و د دوی سره، بیا تر ایران پورې دا سرحد د طالبانو سره و، دوی راتله تر پکتیا پورې، د دوی ضرورت و طالبانو سره روابط پیدا کړي. په دې شکل باندې دوی د هغه سره روابط جوړ کړل او ورسره نږدې شول. طالبان یو شی چې کاوه هغه دا و چې طالبان په سیاسي لحاظ باندې د ټولو دنیا د ډیپلوماټیک لحاظ باندې د دنیا سره تعامل کم و او په ځینې هوادونو ورباندې بد ګمان هم کاوه یا مشکلات هم ورسره درلوده او حتی ځینې افتراعات هم داسې وو چې د پاکستان جوړ کړي دي. نو په هغه وخت کې هند و ځینې هوادونه د طالبانو څخه لیرې سول. دا د دوی لپاره فرصت شو چې پاکستان نور هم طالبانو ته ځان نږدې کړي، خو دا د پاکستان خپل سیاست و چې څومره طالبانو ته ځان نږدې کړي. اما دویم پړاو دا چې تاسو وایاست چې بیا وروسته چې طالبانو سقوط وکړي، دا دویم پړاو چې را شروع کېږي دا هماغه د سقوط څخه د مخه هم یو پوښتنه لا په ځای پاتې کېږي چې کله چې تعامل وي هغې کې د راکړې ورکړې مسله وي، کله چې پاکستان دا ډول تمایل درلوده چې هم یې په رسمیت وپېژندل، هم ځینې نور موارد کې زړه ښه کوو د طالبانو حاکمیت ته، طالبانو کوم قیمت ورکړی و؟ طالبانو څه نه جوړ کړي. طالبانو یو شی چې دلته کړي و هغه دا و چې طالبان په افغانستان کې په هغه منطقو کې چې د سرحدونه و هلته امن راوستی. د دغه مخکې د پاکستان کې یو حالت خپور و چې موټر و خلک اختطاف و دا به کېدله بیرته به افغانستان ته راوښتله، د دوی پکې بې امني وه چې چون دلته امن رالی دا نو د دوی دپاره یو دغه و دلچسپي به و د پاکستان دپاره. دویم دا چې تجارتي راکړه ورکړه د افغانستان د دوی په مابین کې ډېره سوله. دریم دا چې پاکستان په حدودو کې د طالبانو څخه تشویش نه درلود چې دوی ته به مشکل جوړ کړي، چون د هغوی د داخلي اجنډا و داخلي پرمختګ یې کاوه. داسې یو سیاسي معامله د طالبانو د پاکستان په مابین کې نه ده سوې، که څه هم ځینې مواردو کې ځینې موضوعات یاد شوي دي، لکه د ډیورنډ مسله وه د هغه وخت کې چې زه هلته وم په اسلام آباد کې، د هغه مخکې 3 ځله دا موضوع راپورته شوې ده د ملا صاحب مرحوم په سره مستقیما. بیا داخله وزیر معین الدین حیدر افغانستان ته راغلی، هغه دا موضوع یاده کړه. بله پله چې د افغانستان داخله وزیر عبدالرزاق خون اسلام آباد ته ولاړی، دا موضوع یاده شوه. خو موږ هغه وخت په دې موضوع باندې هیڅ وخت یوازې دا نه چې معامله پر وکړو، د دې د بحث دپاره مو زړه نه دی ښه کړی. که زموږ بهانه یا د ملا صاحب د دفتر د خوا څخه هم دا و چې دا موضوعات ډېر غټ دي او دا یو ملي اداره او ملي حکومت غواړي. موږ اوس په اضطراري حالاتو کې یو، یوازې د افغانستان بچېدل غواړو، افغانستان کې یو اداره غواړو. نو که کله افغانستان کې یو ملي حکومت جوړ شي بیا په دې باندې بحث کوي. موږ ځان ته دا حق نه ورکوو چې په داسې لویو مسایلو باندې خبره وکړو. نو د پاکستان سره کله هم داسې معامله نه ده سوې چې موږ ووایو چې دوی سره یو معامله سوې ده، او نه د دې په دې مورد کې هیڅ سند موجود دی. او تر هغې را دې خوا کله چې د طالبانو نظام ړنګېږي او بیا هم هماغه اتهامات پر ځای پاتې کېږي، لږ څه شدت په دې مومي چې طالبان د یو قانوني دولت په چوکاټ کې نه، کسان د هغوی د حاکمیت په وخت کېدای شي هغې ته یو دلیل ورکړو چې دلته حاکمیت طبعا اړیکې لري د هېوادونو سره او باید ویې لري، ولې کله چې دوی ځي مخالفت ته بیا هم پاکستان دوی لپاره یو ادرس ګرځي چې دوی پکې مسؤل پاتې شي یا د هغې څخه رهبري وکړي. د کوټې شورا ځینې نور مسایل چې دا موارد او دغسې ګڼ نور اتهامات وارد دي، تر هغې وروسته بیا دا اړیکې څنګه ارزوئ؟ نو د هغه وروسته زه په 2002 کې په جنوري کې د
پاکستان د خوا په توقیف کې سوم او ولاړم امریکا ته ورسېدم، بیا ګوانتانامو ته ولاړم او د هغه وروسته افغانستان ته رالم. نه بیا زه پاکستان ته تللی او نه مې د چا سره په پاکستان کې اړیکه نیولې ده. په ډېرو موضوعاتو باندې زه نشم غږېدلی ځکه علم راته نشته. خو دا ویلی شو چې دا یوازې د طالبان موضوع نه و، د مجاهدینو په وخت کې هلته تنظیمونه وو، هلته خلک وو او دلته یو حکومت هم و، اداره هم. نو دا مشکلات د اوس نه دي، د پخوا سوه. د طالبانو عمیق معنوي قوت چې دوی درلودی، طالبانو په پاکستان کې نفوذ درلودی، دا یقیني وه. هم په ژبني لحاظ او په قومي لحاظ دوی ډېر دغه درلودی، نفوذ درلودی، او هم په معنوي لحاظ یعنې په علمي لحاظ طبقاتي نظام باندې دوی ډېر نفوذ درلودی. نو پاکستان کې به طالبان و، مهاجرین به و، خو تر ډېره پورې چې موږ اورېدله یا علم په درلودی او تر اوسه پورې یقیني یم د رهبریت د طالبانو چې مشر ملا صاحب مرحوم هغه کله هم پاکستان ته نه دی تللی، هېڅ وخت نه دی تللی. تر مخالفت وروسته هم یعنې تر نظام وروسته هېڅ وخت نه چې دی کله ټاکل شوی دی د طالبانو د امیر په توګه، بیا د ده تر وفاته د پاکستان ته نه دی تللی هېڅ وخت. د ده ټاکل هم په افغانستان کې وسوه، قیادت هم په افغانستان کې و تر دې وخته چې دی وفات شو. ملا محمد عمر د مرګ تر وخته پاکستان ته نه دی تللی؟ نه په قیادت په وخت کې تللی دی چې دی امیر و د طالبانو، نه د هغه وروسته تللی دی بیا تر مرګه پورې. ولې دغه د طالبانو له منځه ځینې ډله دا ادعا کوله چې دا د پاکستان لوري وژل شوی دی یا یوازې د مرګ نوم ورکول کېږي، دا مسایل شوي؟ دا سیاسي شان دی، یو د بل په دغ کېږي. چون کله چې د ملا صاحب خپل کورنۍ، خپل اولادونه، خپل ورور د دې ادعا نه کوي، نو بل څوک به ولې ادعا کوي؟ دا هغه څه دی چې د سیاسي مخالفت یا د سیاسي استفادې په توګه باندې استعمالېږي، حقیقت نه لري زما په نظر. کله چې تاسو په اسلام آباد کې سفیر واست، طبعا چې پاکستان مو ښه مطالعه کړې، یو ښه نیت یو د طالبانو نظام ته درلوده او بیا افغانستان ته دوی یو ښه نیت درلوده؟ زه فکر کوم چې په څونې کې چې د طالبانو سره د پاکستان تشویش و، هغه کېدای شي د بل حکومت سره نه و. ځکه زما مطالعه دا ده چې یوازینۍ اداره د طالبانو و، یوازینۍ حکومت د طالبانو و چې په پاکستان کې دومره نفوذ درلود چې کېدای شي خپله د پاکستان حکومت نه درلود، په مذهبي لحاظ باندې او همداسې په قومي لحاظ باندې غټ محبوبیت یې درلود. دغه څه چې ما په پاکستان کې اورېدلي مو او ما حس کوله هم د پاکستان ته د زغملو نه و. همه دا چې دوی ورسره د هغو سره ټکر کولی سوی یا نه سوی کولی، دا د دوی په ګټه نه و، ځکه د دوی ملتونو خلک و، د دوی منافع دې سره نه وې تړلي. زه اوس هم په دې عقیده یم چې پاکستان د طالبانو سره د دوستۍ په شکل باندې نه، بلکې د خپل ضرورت په شکل باندې طالبان ورته ډېر اهمیت لري، حتی تر دې اوسني حکومت هم ورته اهمیت لري. ځکه هغه نفوذ چې طالبان په پاکستان کې لري، هغه تشویش چې یو وخت کې که طالبان د پاکستان په دښمنۍ کې واوړي، څومره مشکلات پاکستان ته ایجادولی شي، نه د شمالي ټلواله ایجادولی شي، نه د افغانستان اردو، نه د افغانستان بل حکومت ایجادولی شي، ځکه هغه نفوذ لري. نو په دې لحاظ باندې چې زه ویلی شم چې دوی پاکستان دومره دغه نه و چې د پاکستانو حمایت وکړي، د طالبانو حمایت تر پایه پورې وکړي او غوښتلی چې طالبان یو ښه حکومت جوړ شي، یو قوي حکومت جوړ شي. اما دا هم نسوی کولی چې د طالبانو سره په مخالفت ټکر کې راشي. نو هغه سیاسي دغه دا ده چې راکړه ورکړه یا یو متقابل احترام د دوی او طالبانو تر مابین موجود او تر اوسه پورې هم شته. اوس هم زه په دې عقیده نه یم چې پاکستان لکه څنګه چې خلک توقع لري چې دوی به طالبان تر لاس ونیسي او میسته پیل چې هر څه په طالبانو ومني، دا هېڅکله نشي کېدلی. او نه پاکستان دومره فشار په طالبانو واردوي چې طالبان د ټول دغه څخه د لاس ورکړي او د دوی په دښمنۍ کې واقع شي. خو دلته دوه دي چې پاکستان فشار راوړي، یا دا چې طالبان به مني یا به نه مني. که ومني نو افغانستان فکر کوي چې مشکل حل شو، که ونه مني نو پاکستان به د طالبان په ضد واوړي. دا کله نشي کېدلی، ځکه د پاکستان منافع دا نه ایجابوي چې د طالبان سره دښمني وکړي په داسې وخت کې چې د طالبان په افغانستان کې مستقبل لري. اوس دنیا په اعتراف وکړي